بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې جوړ به یاست. نن انشاءالله د اووم فصل د عمومي پاتالوژي د اووم فصل اخري لیکچر ده چې واټر سالبل وټامینونه دي او په پای کې به د خیره موږ تاسې ځینې مهم منرالونه باندې هم یو دوه خبرې کوو. صحیح ده، یو سلاید مې په هغو باندې آماده کړی ده چې مهم منرالونه کوم دي یا الیمنټس یا عناصر کوم دي چې زموږ تاسې په بدن کې یوې ته ډېره زیاته اړتیا ده او یا هم د هغوی نه موجودیت ځینې مرضي رامنځته کوي. صحیح. نن به د خیره واټر سالبل وټامینونه وایو. ما تاسې ته ویلي وو چې نیوټریشن صحیح یا هم تغذیه صحیح عمدتاً له چیز څخه جوړه، کاربوهایدریت، پروټینو او شحمیاتو څخه جوړه ده او په دې کې هم کوم شک نشته چې کله موږ غذایي مواد خورو په هغو کې ځینې داسې عضوي مواد هم وجود لري چې هغه د تغذیې په ډول سره یا د انرژي د تولید په منظور سره نه بلکې د ځینې نورو کارونو لپاره له غذایي موادو سره یو ځای جذبېږي چې هغوی ته موږ ته څه وایو؟ وټامینونه. صحیح. چې وټامینونه په اصل کې د حجراتو په نارمل سټرکچر او د هغوی په وظایفو کې له حجراتو سره مرسته کوي. خپله د دې څخه انرژي نه جوړېږي. صحیح. دوی کولی شي چې انرژي تولید کړي خو له دې څخه انرژي نه، یعنې دوی لکه انزایمونه په ډول سره کار کوي. انزایمونه کله د انرژي تولید کې خپله برخه نه اخلي، نه، یعنې خپل کوم شی د لاسه نه ورکوي. وټامینونه ما درته چې په دوه ډوله یو واټر سالبل و او بل لیپډ سالبل و. لیپډ سالبل لکه موږ تاسې ورباندې خبرې وکړې مخکې، لکه مثلا چې شي اردیک خالي، وټامین ا، وټامین ډي، وټامین ای او وټامین کا. د هغوی نشتون او هغه ناروغیانې چې له هغو وجې څخه رامنځته کېدې په دې باندې موږ تاسې بحث وکړو. همداسې وکړو ډاکټر صاحبان. نن به په کومو وټامینونو باندې خبرې کوو؟ واټر سالبل وټامینز. واټر سالبل وټامینز هغه ته وټامینونه ته وایي چې دا په اوبو کې منحل دي. ستاسې په نظر سره دا واټر سالبل په اسانه سره جذبېږي په کولمو کې او که به لیپډ سالبل په کولمو کې په اسانه سره جذبېږي؟ واټر سالبل، ځکه دا اکثره د ډیفیوژن په اساس باندې جذبېږي. واټر سالبل هغه د په اوبو کې منحل دي. د کولمو په اوله برخه کې ده دا بې د کوم انرژي د مصرف څخه په د ډیفیوژن په اساس، ځکه د غلظت تغیراتو په اساس باندې دی جذبېږي. ځینې ممکن د واټر سالبل ځینې ممکن انرژي ته ضرورت ولري خو اکثریت یې بې د انرژي د ډیفیوژن په اساس باندې په کولمو کې جذبېږي. دا یوه ښه خبره ده. همداسې ده که نه؟ واټر سالبل وټامینونه ډېر زیات دي چې له دې جملې څخه به موږ تاسې تر ټولو لومړی پر څه شي باندې خبرې کوو؟ وټامین سي باندې یا اسکوربیک اسید. وټامین سي د فزیولوژي له نظره ډاکټر صاحبانو دا هم یو داسې وټامین ده چې په طبیعت کې ډېر زیات پیدا کېږي، یعنې د دې سارس بیخي ډېر زیات دی. صحیح ده. او دا تقریبا له مختلفو لارو څخه د ال اسکوربیک اسید په ډول سره لاسته راځي، کوم چې د ګلوکوز سره ډېر نږدې ریلیشن لري. یعنې مطلب څنګه ریلیشن د ګلوکوز سره؟ ګلوکوز یې خوښ ده که څنګه؟ سټرکچر یې هغو ته ورته ده ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. لکه د هغه د نیکوټین سټرکچر هم دغه ته ډېر ورته ده، ګلوکوز ته. په دې اساس باندې نیکوټین ډېر په اسانه سره کولی شي چې بي کراس کړي، بلډ برین بیریر. نه، دا شکل له نظره ډاکټر صاحبانو د مالیکولي جوړښت له نظره، یعنې په دې کې هم سی شپږ دي او اچ اته په ځینې اوقاتو کې و او او شپږ بلکل ګلوکوز ته ورته والی لري که یا دغه د هغه فارموله ده د اسکوربیک اسید. په دې اساس موږ تاسې وایو چې دا کلوز ریلیشن لري له ګلوکوز سره. اسکوربیک اسید چې دی ډاکټر صاحبانو یا هم ال اسکوربیک اسید چې موږ تاسې ورته وایو، دا عموما په سټروس میوه‌جاتو کې ډېر زیات پیدا کېږي. سټروس درته معلومېږي تروغ دي هغه چې وي، لکه مثلا مالټې یا خپله نارنج، لیمو، ګریپ او یا هم پرچشکي ګریپ په پیټ انګور نه او بل چې شي دي ډاکټر صاحبانو فرېش ویجیټیبل تازه سبزیجاتو کې لکه مثلا ټماټوس، پیټاټوس او همدارنګه ډاکټر صاحبانو په دغه کې ډاکټر صاحبانو په غوښه او شیدو کې هم دا وجود لري، خو لیکن هغه په نسته شمار دي. ولې؟ ځکه چې غوښه هم موږ تاسې خامه نه خورو، پخوئ او شیدې هم پخوو، نو دا په پخېدو سره دا وټامین ډېره په اسانه له منځه ځي، نو هغه په نسته شمار کوي. که څوک وایي چې زه یې د شیدو او په غوښه کې خورم، خو لیکن دلته ګورئ متوجه یاست ډاکټر صاحبانو هغه حیوانات چې خامې غوښې خوري د هغوی دپاره به یوه ښه خبره ده، او یا هم ماشومان چې خامې شیدې خوري، صحیح کوچنیان، د هغو ته وټامین سي ښه پرېمانه روانه ده، نه؟
خو هغه چې دې پخوي او یا هم غوښې پخوي هغه وټامین سي باندې حساب مه کوئ. صحیح ده؟ دا ګورې یوه ډېره ښه مهمه کلینیکي خبره ده. ښه په هر صورت دا وټامین په ایښېدلو سره هم ګورې له مابینه ځي. هغه که شیدې موږ تاسې ایښوو او یا هم هر هغه شی چې وټامین سي لري لکه مثلا سبزیجات او داسې نور په ایښولو سره هم دا رامنځته ځي. ما تاسې ته فکر کوم د خوند ته ما ویلي وو چې تاسې چې کله سبزیجات پخوئ نو کوشش کوئ چې د دې لپاره د حرارت درجه فکر کوم 40 درجه ټاکل شوې ده په تدریجي ډول سره چې لوړېږي. یعنې په دغه ډول سره له مابینه ځي. دا که مال یو دم اوبه جوش کړئ او د سبزي مثلا جوش کړئ یو دم 40 لوړه شوه 100 درجو ته ورسېد بیا په یو وخت کې سبزي ور علاوه کړئ وټامین سي تر ډېره اندازې پورې پکې پاتې کېدای شي له منځه نه ځي. ښه په هر صورت خو بیا وټامین سي موږ تاسې ډېر په اسانه سره هم راسره یو لیمو وخوره یو مالټه وخوره یو نارنج وخوره او یا هم یو مرچک وخوره. مرچک 100% اسکوربیک اسید دی. په دې خاطر دا ترخوالی هم د مرچک دغه د اسکوربیک اسید د زیاتوالي له وجې ده. اسید چې هر وخت کې زیات سي ترخه نه د مرچک ترخوالی د چی څخه ده؟ د اسکوربیک اسید له وجې ده. ډېر زیات 100% اسکوربیک اسید دی د مرچک. ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو دغه هم د نورو وټامینونو په ډول سره په کولمو کې په اسانه سره جذبېږي او هم یعنې په کولمو کې د نورو وټامینونو په ډول سره دی هم په د ډیفیوژن په اساس باندې او یا هم بعضې وخت ځینې وخت کېدای شي چې د اکټیو ترانسپورټ په واسطه باندې په کولمو کې جذب شي. او کله چې جذب شو ډاکټر صاحبانو په مختلفو انساجو کې دا پاتې کېږي یا هم ذخیره کېږي چې تر ټولو زیات په کوم ځای کې اډرینل کارټیکس اډرینل ګلینډ پیژنئ. د دواړو پښتورګو په سر باندې دوه غدوات دي چې یو ته څه وایي اډرینل ګلینډ. د یوه غدواتو پر کارټیکس کې اډرینل ګلینډ بیا دوه برخې لري ډاکټر صاحبانو چې یو میډولا ده میډولا یې مابین برخه ده نه او یو شاوخوا قشر ده شاته بیا مختلف ګلوکوکارټیکایډ منرالو کارټیکایډ دغه هورمونونه پرې جوړېږي نه. نو په دې خاطر عموما په درې طبقو ډاکټر صاحب خبر دی چې په یوه اډرینل کارټیکس برخه کې ډېر زیات وټامین سي ذخیره کېږي. د فیزیولوژي له نظره یعنې د دې اساسي دنده څه ده ډاکټر صاحبانو؟ صحیح ده؟ دا ډېرې مهمې دندې لري. وټامین سي ډېر مهم شی ده. مثلا تر ټولو مهمه دنده چې ده ډاکټر صاحبانو دا د انټي اکسیډنټ په ډول سره کار کوي او د سکیوینجر په ډول سره کار کوي د آزاد رادیکالونو. یعنې آزاد رادیکالونه چې چېرته ویني دا لایز کوي. انټي اکسیډنټ نو د څه شي مخنیوی کوي؟ د کینسرونو د پرولیفریشن خپل سر ودې د دغو مخنیوی کوي. ډېره غټه دنده یې ده دا ګوري انټي اکسیډنټ ده نه. نور انټي اکسیډنټ وټامینونه کوم کوم ډاکټر صاحبانو په یاد مو دي؟ وټامین ډي وو وټامین اے وو او بل یا وټامین اے وو بل ډي وو بل سی. صحیح ده؟ دا چې وو دا هغه د مهم اړیک ما درته ویلي وو نه. وټامین ای هغه تر ټولو زیات انټي اکسیډنټ تاثیرات لري. صحیح ده؟ تقریبا دا څلورم وټامین ده چې زه تاسو ته وایم چې انټي اکسیډنټ تاثیرات. انټي اکسیډنټ څه معنا چې په یوه ساحه کې د اکسیډیشن سټرس کموي یعنې د آزاد رادیکالونو مخنیوی کوي. خلاص له منځه یې وړي. څنګه له منځه وړي؟ هغه یو الکترون ته ضرورت لري دا یې ډېر ژر ورکړي. صحیح؟ او هغه سره کوي کې خنثی کړي. ښه په هر صورت بل څه کار کوي ډاکټر صاحبانو؟ اسکوربیک اسید چې دا عموما د پرولین د هایدروکسیلیشن دپاره ډېر مهم رول لري. د کولاجن تارونه خو تاسو پېژنئ چې د کنیکټیو ټیشو همدا برخه جوړوي. شل ډوله کولاجن دی نه. خو د کولاجنونو کې په ټولو ډولونو کې تر ټولو مهم پروټین څه نومېږي؟ نه پروټین. کولاجن خپله پروټینونو څخه جوړ شوی. د کولاجن عمده برخه کوم پروټین جوړوي؟ پرولین. کوم پرولین؟ هایدروکسی پرولین. هایدروکسی پرولین. نو دا د هایدروکسی راډیکال عموما په پرولین باندې کوم شی نصبوي؟ همدغه اسکوربیک اسید یې نصبوي. یعنې له پرولین سره چې کله هایدروکساید ګروپ یو ځای کړي یو هایدروکسیلیشن وکړي نو څه ورڅه جوړ شي؟ هایدروکسی پرولین. چې هایدروکسی پرولین موږ تاسو پېژنو چې د کولاجنونو عمده برخه ده ډاکټر صاحبان. او بې هایدروکسی ګروپ پرولین هېڅ کار نشي کولی. صحیح؟ بل ډاکټر صاحبانو بله مهمه دنده چې ده د کولاجن سربیره ډاکټر صاحبانو چې دا په کنیکټیو ټیشو کې مثلا د دې په موجودیت کې جوړیږي یعنی د اسکوربیک اسید په موجودیت کې دوی همدارنګه ګروند سبسټانس جوړوي. ګروند سبسټانس پېژنئ تاسې خو دا تعمیرات وینئ. تعمیرات چې دي له چی څخه جوړ شوي دي؟ تنها له سیخانو له پایو له دې شیانو څخه نه دي. تقریبا هلته سیمنټ او دغه نور شیان هم راشي تر څو د یوه کلکوالی رامنځته شي نه. نو دغه کنیکټیو ټیشو چې وي معمولا ګروند سبسټانس هم ډېر زیات لري لکه کونډرایټون سلفیټ، هیپرین سلفیټ، ډرماټین سلفیټ او مختلف مواد. هغوی هم د
اسکوربیک اسید په نتیجه کې جوړی شي وټامین سی په نتیجه کې نو دغه یګوري یو بل غټه دنده ده بل د هډوکو اوستراید په پرون بیا چې ماته په عضوي برخه چې منرالایزیشن علی پسوي یو به ته شی وای اوستراید کونډایټن سلفیټ دنداین د غاښو د تمانیږي دا هم د اسکوربیک اسید او همدارنګه سیمنټس اف د واسکولر اندوتیلیوم موږ تاسو پوهیږو چې ډاکټر صاحبانو واسکولر اندوتیلیل حجرات استعمالېږي چې د اندوتیلیل حجرات یو له بل سره د ټایټ جنکشن په واسطه باندې وصل دي کوم جنکشن او دا ټایټ جنکشن چې رامنځته کړی دی یو رقم سیمنټ موادو چې هغه خپل له چی څخه لاسته راځي ډاکټر صاحبانو له اسکوربیک اسید څخه یعنی دا اندوتیلیل حجرات یو له بل سره ټینګ شوي دي په واسطه لکه سیمنټ هم په ډول سره کار کوي صحیح سیمنټ هم پیژنې سیمنټ ساده سیمنټ بل ډاکټر صاحبانو وټامین سی چې د ریډیوسینګ سبسټانس په ډول سره کار کوي ریډیوسینګ سبسټانس یو چې د تحمس ته ورته وایي یو چې د ارجاع دا فکر کوم دغه د ریډیوسینګ ته په پښتو کې ارجاع وایي کېږي نه ارجاع کوونکي مواد په ډول سره کار کوي یو هغه داسې چې ډاکټر صاحبانو په ډوپامین کې عموما هایدروکسیلیشن رامنځته کوي او هغه پر چی باندې اړوي نورپینفرین باندې نور اډرینالین ته اړوي صحیح ډوپامین پر چی باندې بدلوي نور ورته یې څونه غټ کار دی چې دی کوي صحیح بل ډاکټر صاحبانو چې کوي فولیک اسید لیول په وینه کې نارمل ساتي دا چې ډاکټر صاحبانو دا د هغه فولیک اسید دغه چې د فولیک اسید چې ډاکټر صاحبانو به تاسو د خیر وروسته وایم فولیک اسید چې دا هغه عموما په دوه درې ډولونو سره په دوه ډول سره ډیر په حاله پیدا کیږي چې یو هم له وې څخه ټیټرا هایدروفولیک ده وټامین سی دغه فولیک اسید په ټیټرا هایدروفولیک حالت کې راځي ځکه چې دا یو باثباته حالت دی او په دغه وخت کې دی فنکشنل وي صحیح ده په دغه طریقه سره ساتي نو په نتیجه کې موږ تاسو پوهیږو چې دغه یو ډیر غټ رول سره د چی کې فولیک اسید د چی لپاره ضروري دی ډیر زیات د وینې جوړېدل لپاره نو غیر مستقیم ګور دا د وینې په جوړېدلو کې لاس ودرلودل یو د فولیک پټیټا هایدروفولیک ټیټا هایدروفولیک په ډول سره ساتل دي بل وټامین سی ډاکټر صاحبانو یو بل ډیر مهمه دنده لري هغه داسې ده چې په کولمو کې اوسپنه د وټامین سی په عدم موجودیت کې نسي جذبېدای د اوسپنې جذب ابزاربشن د اوسپنې ترانسپورت او د اوسپنې میتابولیزم دا درې سره چې ضرورت لري اسکوربیک اسید صحیح یعنی دا معنی چې مثلا اوسپنه موږ تاسو خورو هغه په کوم حالت کې وي هغه په پیریک حالت کې وي وټامین سی اړوي پیرس حالت ته او بل اخره جذبي شي که چېرته وټامین سی نه وي نو زموږ په کولمو کې هغه نسي جذبېدلی اوسپنه په اسانه نسي جذبېدلی نو څونه ښه خبره به وي چې تاسو یو چاته ایرن ورکوئ د خولې د لارې باید یو شی ورسره ورکوئ یو وټامین سی که ورسره ورکړل سي نو ښه خبره ده هغسې ده که نه ده ډاکټر صاحبان ښه نو خبره دا ده چې وټامین سی دومره مهم هغه ده وټامین سی داسې یو معلوم دغه د وټامین ده وټامین سی داسې یو معلوم وټامین ده چې ټول خلک یې پېژني ډېر خلک ورسره اشنا دي دا هم ډېر بلد وټامین ده او تر ټولو غټ بازار یې په کوم وخت کې و د کرونا په وخت خلک چې نه پوهېدل ځکه چې دا مستقیما په ایمیونټي په زیاتوالي کې هم لاس لري خلک چې نه پوهېدل چې کرونا ته څه باید وکړي یا هم کرونا سره کوم مابین ځي نو ویل چې خپله ایمیونټي مو باست کوي او پر څه رقم سره باست ورکوله خلکو وټامین سی ټول بازار کې یوه مالټانه پیدا کېده تېر کال نه خلکو په کریټو کور ته وړې کوښښ یې کوي چې وټامین سی ښه ډېره واخلي تر څو د دوی ایمیونټي ښه ټینګه او محکمه وساتل شي ښه فرض کړه ډاکټر صاحبانو خبره دا ده چې د وټامین سی کمښت کومې ناروغۍ رامنځته کوي که وټامین سی زموږ تاسې په بدن کې نه وي موږ به له مختلفو ستونزو سره مخ شو د وټامین سی ډېر کمښت یوه ناروغۍ رامنځته کوي چې هغې ناروغۍ ته موږ تاسې سکروې وایو او سکروې یا ته موږ تاسې د مکتب له وخته بیولوژي کې له د دې نوم راغلی و یاد به دي په بیولوژي کې له د سکروې نوم راغلی وایي د وټامین سی کمښت یوه ناروغۍ رامنځته کوي چې هغې ته څه ویل کېږي سکروې ډاکټر صاحبانو په هر عمر کې پیدا کېږي خو په خاص توګه سره په ماشومانو نوي ماشومانو کې او یا هم په زړو خلکو کې دغه ستونزه ډېره زیاته لیدل کېږي ډېر ایج کسانو کې او ماشومانو کې سکروې ډېره زیاته په هر عمر کې واقع کېدای شي خو په دغو عمرونو کې ډېره زیاته واقع کېږي سکروې سره که موږ تاسې پېژنو ډاکټر صاحبانو اول داسې وي چې دغه هیموریجیک ډیاتیسیس لري هیموریجیک ډیاتیسیس څه معنی چې له مختلفو ځایونو څخه د دغو خلکو خونریزي روانوي میکانیزم یې داسې وي ډاکټر صاحبانو چې یو خو داسې وي ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویلي وو چې دغه انډوتیلیل حجرات چې دي یو له بله سره د سیمنټي موادو په واسطه باندې وصل دي ټایټ جنکشن لري که چېرته دا سیمنټه مواد نه وي نو دغه انډوتیلیل حجرات یو له بله سره آزاد دي او ډېر په اسانه سره هغه لیک کېدای شي که یا وینه د باندې ورڅخه وتلی شي یو میکانیزم پیدا شو ډاکټر صاحبانو صحیح ده بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې
که چېرته وټامین سي نه وي نو په کومو ځایونو کې خونریزي ډېره زیاته لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو؟ په میوکس ممبران کې خپله، په جلد کې ډاکټر صاحبانو، په وریو کې دغه خلکو وریو ژر ژر وینې کېږي، په عضلاتو کې دننه په بندونو کې، او یا هم د پیراستیم یعنی د اړوکو چاپیره یوه نازکه پرده ده چې هغه ته څه ویل کېږي؟ پیراستیم. یو داخل لخوا د هغه ته انډوستیم ویل کېږي. نه نو په دغو جوړښتونو کې معمولا خونریزي لیدل کېږي. یعنی څنګه په جلد کې مرتاسي وي نو په جلد کې دغه ایکیمایوسیس وي نو ډاکټر صاحبانو خونریزي پزه به د دغو کسانو وینې کېږي ډېره ډېره، او د دوی به وری وینې کېږي، د دغو کسانو به وری ډېرې زیاتې وینې کېږي، حتی له هر برس سره حتی ګوته به همدغسې سپېکرې وایي وری نه یوازې داسې وینې کېږي، دوی جنجوایټس باندې مخته یې شنې اوښتې وي، او بالاخره کېدای شي پیری اورنډایټس او حتی د وریو بدبویي، د خولې بدبویي هم لري، چې دې حالت ته څه وایي؟ هالوتوسیس. دا د سکروي تر ټولو غټه نښه ده، ګورئ دا په یاد لرئ. بل سکیلیټل لیژن ډاکټر صاحبانو، د دغو خلکو سکیلیټن هم نارمل نه وي. سکیلیټن پیژنئ؟ زموږ سکیلیټي جوړښت دغه نارمل نه وي. په نارمل ډول سره ډاکټر صاحبانو داسې کېږي چې د وټامین سي په موجودیت کې ډېر ښه اوسټاید جوړېږي. اوسټاید له څه څخه جوړېږي؟ په اول کې غضروف او غضروف اول خصوصا په اپیپیزیل ګروث پلیټ د اردو اړوکو کې نه، او یا هم په د دوه هغه په منځ کې طبقاتو په منځ کې اول په هغه ساحه کې ګورئ دغه د اړوکو لپاره چوکاټ څه جوړوي؟ غضروف یې جوړوي، او غضروف یې وروسته له مابینه ځي او پر ځای باندې اوسټاید میټرکس جوړېږي. اوسټاید فارمیشن چې ما تاسو ته ویلي په اوسټاید کې اوسټیوساید وي، کولاجن تارونه وي، او ایکسترا سیلولر میټرکس. دلته صرف یو مینرالایزیشن غواړي چې مینرالایزیشن کې وچې نو ریل اډوکی ورڅخه جوړ شي. اول هغه اډوکی ماته چې وون وي او بالاخره وروسته لامین شي. موږ تاسو هیستولوژي څخه پیژنو همدا صحیح. نو هر ورځ به ډېر معلومات نه پرې ورکوو. نو دلته څه پکې کېږي ډاکټر صاحبانو؟ دلته اوسټاید صحیح ګوره پرون موږ تاسو د وټامین ډي په کمښت کې وویل ډاکټر صاحبانو ورې شی نه کېدل، لکه مثلا په ریکټس کې هلته مینرالایزیشن نه کېدل. ولې؟ خو ځکه کلشیم ولل. او دلته بیا شی نه کېږي ډاکټر صاحبانو، دلته اوسټاید ګرسره نشته. نو عموما د مینرالایزیشن به د اوسټاید پر ځای باندې په کوم ځای کې کېږي؟ په غضروف کې. دا په یاد لرئ، دا ډېر مهم میکانیزم ده. مینرالایزیشن به په څه کې کېږي؟ په غضروف کې. نو غضروف په کلک سیکه یا بېشکل د موږ تاسې د بدن اکثره غضروف په داسې کلک سره کارډو کې چې دغه پېښ ته ډاکټر صاحبانو موږ تاسې څه وایو؟ دې ته دغه ویل کېږي سکوبورټیک روسري. سکوبورټیک روسري واقع کېږي. او سکوبورټیک روسري څه ته وایي؟ چې په غضروف کې مینرالایزیشن وشي. ځکه اوسټاید ستنو چې مینرالایزیشن یو غوڼه اندازه کوي چې څونه چې ضرور خاص توګه سره دا په پښتو او په نورو برخو کې واقع کېږي. صحیح. بل نه یوازې دا چې دلته همدغه وي، بلکې اکثره وخت ما تاسو ته مخکې لا ویل چې پر ډاکټر صاحبانو پیراستیم طبقه کې اته خونریزي واقع شوې دي، اړوکو چاپیره خونریزي. نو دغه بیا په نتیجه کې څه کار رامنځته کوي؟ اړوکې به پړسېدلې وي، دردناکه به معلومیږي. صحیح. دریم ډیلی وونډ هیلینګ. هغه خلک چې وټامین سي کمه وي هغوی باید وټامین سي واخلي، خصوصا که زخمي سي نو د دوی زخمونه به ژر نه جوړېږي. یعنی وټامین سي د زخمونو په جوړېدلو کې مستقیم لاس لري. څنګه؟ موږ تاسې وویل په وونډ هیلینګ بیا ډاکټر صاحبان خپله فایبروبلاست چې پرولپریشن کوي او کولاجن سي جوړېږي. د څه شي په نتیجه کې جوړېږي؟ او تاسو ته ما ویلي وو ګرینولوشن ټیشو چې رامنځته کېدل کولاجن او فایبروبلاست څونه همدا لاس کې درلودل. په یاد دې وونډ هیلینګ ما ته ویلي وو. نو وټامین سي د هغوی لپاره یو کو فاکتور ده، ډېر مهم شی ده. دا ګورئ بیا یوه کلینیکي خبره شوه. هر وخت کې چې یو زخم ستاسې په لاسو په هره برخه کې واقع کېدل او یا یو څوک راتلل یو صحي زخم وه، نو کم تر کمه یو څه وټامین سي ورته ورکوئ. صحیح. وټامین سي په وونډ هیلینګ کې ډېر مهم لاس لري ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. او نه یوازې دا چې په دغه وخت کې چې وټامین سي کمه زخمونه نه جوړېږي، بلکې په هغه زخم کې انتانات هم ډېر په اسانه سره ډاکټر صاحبانو مداخله کوي، وونډ انفیکشن هم واقع کېږي. صحیح. بل ډاکټر صاحبانو دا انیمیا رامنځته کوي. انیمیا مې دوه ورلیکئ. کمخوني ډاکټر صاحبانو بیا په کوم میکانیزم سره رامنځته کېږي په دغه وخت کې؟ څوک ویلی شي؟ سلایډ ته مه ګورئ، ما ته ګورئ. یو خو داسې ده چې خونریزي صورت څونه ښه، بل فولیک اسید په خپل پایدار حالت کې نه ساتل کېږي، او بل اوسپنه نه چښل. نو په دغو درې سره میکانیزمونو سره چې رامنځته کېږي انیمیا. ګورئ یو خو ضایع کېږي ډېر، لکه ډاکټر صاحب چې وایي. بل څه شی ده چې فولیک اسید په خپل فنکشنل طبقه کې نه ساتل کېږي. صحیح ده. چې ټیټرا هایدروکولیټ په شکل سره ټیټرا هایدروکولیټ باثباته نه پاتې کېږي، او بل آیرن نه جذبېږي، اوسپنه.
معلومه خبره ده چې د وټامین سي کمښت انیمیا هم رامنځته کوي دغه میکانیزم ده ګورې دا داسې مزده کوي اوس موږ تاسو داسې زده کولی شئ چې سکروې ورې به دې وینې کوي پوستکي کې به دې وینې نور باره نه وایي چې ولې دا ولې بیا نه پکې پرېږدي میکانیزم یې زده کوي دا میکانیزم چې دې زده سي دغه بیا نه هېرېږي صحیح په هر شي کې میکانیزم یې زده کوي سکین رش هم پکې لیدل کېږي هغه کسان ډاکټر صاحبانو چې په سکروې باندې اخته دي هغوی په جلد باندې کوچنۍ دانې یا هم رشش هم لیدل کېږي ځکه چې د دوی جلد باثباته وي نو په ځینې ځایونو کې کېدای شي چې څه پیدا شي رشس پیدا شي او حتی بعضې وخت کېدای شي چې هایپرکیراتوسس پکې ولیدل شي په ځینو ځایونو کې ځکه موږ تاسې پوهېږو چې د جلد د اپیتیلیل حجراتو لپاره جلد طبقه چې پوښل ده صحیح ده د هغوی د نارمل فنکشن لپاره هم وټامین سي ډېر ارزښتمند شی ده که وټامین سي نه وي نو په هغوی کې هم تغیرات راځي صحیح ده او د څه شي په ډول سره به د باندې لیدل کېږي رش او یا هم د خونریزي په ډول سره ماته په جلد کې به یو ټاپې خونریزي وي صحیح چې دې ته موږ څه وایي ایکیمایوسیس ورته وایي ایکیمایوسیس دغه ډاکټر صاحبانو د سکروې یو دغه د شیما ده تاسې معلومیږي چې دا کس بد شی لري په سترګو کې موږ تاسې انیمیا یعنې کمپونیل د رئیسو جنجیول سویلینګ یعنی جنجیول کلمه هر وخت وروی ته کارول کېږي صحیح ده ګم لپاره وروی بیا پړسېدلې وي په سکین باندې یې ګورې داسې یو قسم رشس لیدل کېږي دانې رقم او بل شی لري ډاکټر صاحبانو سکوبورټیک روسري په یاد چې څه ته ویل کېږي کارټلیج کیمینالایزیشن سوی وي او داسې شکل یې غوره کړی وي لکه د هډوکو او بل داسې ده ډاکټر صاحبانو چې د دغو زخمونه په اسانه سره نه جوړېږي یا بدبخته ده بیا اپنډیسکټومي هم لکه چې سوي ده فکر کوم دغه سهار ده پکې ده صحیح ده ایکیمایوسیس یا هم په جلد کې خونریزي لیدل کېږي او بل سب پیراستل هیماټوما پیراستیم په پېژنئ د پیراستیم او د اړیکو په منځ کې خونریزي یعنې وینه راجمع سوې ده هیماټوما وایي او بل شی وي ډاکټر صاحبانو هیمارتوارترایټس څه ته ویل کېږي خپله په د ساینوویل مایع کې وینه ورجمع سوې ساینوویل فلویډ ته وینه هم وتلې وي صحیح او هغه بالاخره هغه سهار وینې څخه ډکه شوي او د دوی هم پښې داسې وي لکه بوبلیک خصوصا که ماشومان وي د هډوکي هم سمه وده نه کوي هغه پښې په یاد بوبلیک ما پرون درته وویل په ریکټس کې مې هم درته وویل ښه په هر صورت بل وټامین د ډاکټر صاحبانو بخشش دي نور وټامینونه دي چې هغه هم په اوبو کې منحل وټامینونه دي دې ته موږ څه وایو وټامین بي کمپلیکس وټامین بي کمپلیکس تاسې پوهېږئ دغه اول یو وټامین د ترجمې څخه پېژندل شوی و یو وټامین صحیح چې یو وټامین دې څه ویل بي وټامین اوس تاسو به څه چې دا ګروپ دی وټامینونو دا ګروپ بیخي ډېر وټامینونه دي او ټول په اوبو کې منحل دي سره دې چې د دې بیوشیمیکي جوړښت یو له بله سره یا هم د دې بایوکیمیکل جوړښت یو له بله سره بیخي جلا ده خو بیا هم په یوه ګروپ کې ویل کېږي څوک ویلی شي چې ولې ډاکټر صاحبانو متوجه یاست ما خبرو ته سره له دې چې بي کمپلیکس خاندان بایوشیمیکي کوم انټرلینک نه سره لري یعنې بیوشیمیکي جوړښت یې هر یو جلا ده خو بیا هم دې په یوه ګروپ کې ویل کېږي ولې تقریبا ډېر صدق نه کېده ځکه چې دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو بي کمپلیکس خاندان چې د ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په مجموعي ډول سره په ځینې میوجاتو او په ځینې غذایي موادو کې یو ځای پیدا کېږي صحیح نو په دې خاطر موږ تاسو د دې مطالعه هم یو ځای کوو اکثره میوجات چې یو یې نه لري ګروپ یې لري اکثریت یې دغه څخه لري یا اکثره غذایي مواد چې په ګروپ ډول سره په دې پیدا کېږي په دې خاطر باندې موږ تاسو په ګروپ ډول سره وایي او بل خبر دا د ډاکټر صاحبانو په اصل کې دغه وټامین بي د بي کلمه له چی څخه سوي بیری به تاسو وایم چې یو ناروغي ده مخکې خو خلکو نه وټامین پیژندل نه یې د دې جوړښت پیژندلی و نه لابراتوار و نه مایکروسکوپ اما په دې پوهېدل چې ځینې مواد شته چې هغه بیري ناروغۍ له منځه وړي بیري ناروغۍ دا چې بیري څنګه د درې ډوله زه تاسو ته وایم دوی په دې پوهېدو چې ځینې مواد شته چې لکه خاص توګه سره ډېره میوه خوړل ډېر سبزیجات خوړل او یې نه خوړل او ځینې شیان دې پیژنل دې ته دې څه ویل چې دا داسې مواد چې بیري ختموي دې وټامین بي نه پیژندل صحیح ده اما په اصل کې د دې هدف له دغو موادو څخه چې و د وټامین بي لکه بي 1 سر مو خلاص دغه بي له یو څخه یې رسېد که چا پوه شي دا بي څه معنا بي کمپلیکس ولې A کمپلیکس نه ده ولې D کمپلیکس نه ده یا داسې هم نه ده چې مثلا وایي چې اول وټامین A پیژندل شوی دویم بیا دا پیژندل شوی نه په اصل کې دا له بي له بیري څخه اخیسته شوی صحیح ځینې خلکو داسې مواد پیژندل چې هغو موادو به بیري له منځه وړه
صحیح او هغه مواد څخه دې هدف اصل کې دغه بي وټامین خاص سره وټامین بي 1 یا بي 1 چې تاسو ورته وایي صحیح شپږ صورت بي کمپلیکس چې دې ما ته ویل چې دا عموما ډیر مهم ګروپ دی وټامینونو ده د مرتاسي بدن لپاره او دوی به کیمیکل یو له بل سره بیخي جلا دي خو یو ځای عموما په ځینې غذایي موادو کې پیدا کیږي لکه په خاص توګه سره هغه چې ګرین لیف ویجیټیبل دی ګرین لیف ویجیټیبل په پیژنې لکه مثلا کرم ده او مثلا چې کاوه ده ګندنه او مختلف ګرین لیفز دي چې موږ یې خورو ګشنیز او نعناع بل ډاکټر صاحبانو چې دي سیرلز دي یسپس دي سیرلز او یسپس په حبوبات دغه شیانو کې دا ډېر زیات پیدا کیږي صحیح او ینه کې پیدا کیږي او په شیدو کې ډاکټر صاحبانو دا ډېر پیدا کیږي صحیح ده ټول ګروپ د وټامین بي کمپلیکس ته شامل ان شاء الله هر یو به ځان هم مرتاسي وایي په اصل کې ډاکټر صاحبانو د وټامین بي کمپلیکس خاندان په صورت هم کې وټامینونه بعضي خلک د لپاره خوري چې قوي سم دا غلطه خبره ده خپل وټامینونه څخه انرژي لاس نه راځي بیا وایم بلکې انرژي د دې په موجودیت کې تولیدېږي له چیش څخه تولیدېږي له شحمیاتو څخه له پروتینو او له کاربوهایدریتو څخه یعنی دا معنی چې وټامین بي کمپلیکس خاندان ټول د شحمیاتو پروتینونو او کاربوهایدریتونو د میټابولیزم لپاره یا هم د یوې د استقلال لپاره ډیر ضروري شي باید واخیستل شي صحیح د یوې د استقلال لپاره وټامینونه ډیر ضروري شي خصوصا بي کمپلیکس یعنی دغه درې سره کې چې دغه غټ سبستریټ مرتاسي پیږي د غذایي موادو یا د نیوټریشن غټه برخه هم دغه ده نه کاربوهایدریت او فټ پروتین د دې د میټابولیزم لپاره دا ډیر ضروري دي چې باید واخیستل شي وخوړل شي بي کمپلیکس خاندان ډیر زیات وټامینونه لري ډاکټر صاحبانو تر ټولو لومړی لکه تیامین یا وټامین بي 1 رایبوفلاوین یا هم وټامین بي 2 نیاسین نیکوټینیک اسید یا هم وټامین بي 3 پینټونیک اسید او یا هم وټامین بي 5 پیروډکسین یا وټامین بي 6 فولیک یا فولیک اسید یا وټامین بي 9 خپل دا چا وایي چته ودا 9 دا پر دا بعض خلک فکر دا د سی په دې سره غلط سی ونوي سیانو کوبالامین او یا هم وټامین بي 12 او بایوټین یا وټامین بي 7 صحیح دا یو بل پیژنده سوی کولین په نامه ده صاحبانو دغه هر یو چې ډاکټر صاحبانو نوي مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې کومه داسې ناروغي وایي نه ده پیژندل سوې چې په یوه کې دغه پینټونیک اسید یا هم وټامین بي کم بي 5 کم وي تاسو یا د دې کمښت تر اوسه پورې وایي نه دی احساسوي خو د ما یو شی بیا په یاد ده د پینټونیک اسید چې وینه په وسیله کې ما یو وخت ویلي و البته دا موضوع ته بحث نه کوم ځکه چې ما دغه انټرنیشنل ایډیشن څخه دا خبر راخیستې ده خو په یو ځای کې ویل شوي چې پینټونیک اسید نه وي د هغو فټ د پښو سون تاسې د پښې سوځي شپې له طرفه ګرمېږي دلته فټ برنینګ وایي او که چېرته پینټونیک اسید کم وي نو د هغو فټ برنینګ به وي پښې به یې وایي ډېرې سوځي صحیح اما دلته دوی دا خبره کړې موږ ډېر ورسره وکړو صحیح ده ښه اول پر څه شي خبرې کوو ډاکټر صاحبانو تیامین یا وټامین بي 1 په فزیولوژي له نظره وټامین بي 1 چې دا ډاکټر صاحبانو د بي کمپلیکس خاندان تر ټولو لومړی وټامین ده په دې خاطر باندې او یا لومړی پیژندل شوی د بي کمپلیکس د جملې څخه لومړی پیژندل شوی وټامین ده په دې خاطر همدغه نوم ورباندې ایښودل شوی لومړی دې دغه وټامین پیژندلی صحیح ډاکټر صاحبانو دا خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په کوم ډول سره پیدا کیږي په طبیعت کې تیامین هایدرو کلوراید په ډول سره پیدا کیږي صحیح ده او دا په مختلفو موادو کې وي په غذایي موادو کې لکه مثلا پیز څه شته وایي لکه هغه سیډز لري لکه مثلا پیز لکه نخود لوبیا او داسې نور دغو شیانو کې صحیح پیز خو نخود ته وایي رښتیا نه نخود ته وایي لوبیا موږ ناکیف یو شامله کړه د دغو عمومي خاندان ته چې وي د نخود او لوبیا او دغو شیانو ته یا حبوبات کوم راځي یو بل داسې شنو موږ دې ته ریګیوم ورته وایي که چې ورته وایي شو ورته وایي یو ځانګړی نوم لري ښه فرض نو په نخودو کې په لوبیاو کې په پلس کې پلس چې شته وایي ډاکټر صاحبانو پلسز یست ګرین ویجیټیبل روټس ویجیټیبل روټس چې شته وایي لکه ملۍ سرخات دغه شان یا هم زردک دغه شان ته وایي صحیح ده او یا هم فروټس میټ رایس اینڈ ویټ برین دا چې دي یعنی په وریجو او غنمو وړو په دغو شیانو کې دغه ډېر پیمانه پیدا کېږي صحیح ده خو دا هم یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې دا وټامین بي 1 چې دا په خاصه توګه سره
په هغو غذایي موادو کې چې هغه ژرنده کېږي، لکه مثلا وریجې، اوړه د غنمو او یا هم بره چې میده کېږي ژرنده کېږي، په هغوی کې باید دغه له منځه ځي. صحیح؟ دا یوه مهمه خبره ده. په ژرنده شوي شیانو کې دا سره کم کېږي له منځه ځي. صحیح؟ او حتی زموږ تاسې په غذایي موادو کې هم ځینې داسې شیان موږ تاسې خورو چې ارسونه وټامین ام خوړل د وټامین بي هغه له منځه وړو ورباندې، لکه خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو چای او کافي. موږ تاسې افغانان یا خو د ډوډۍ په منځ کې هم چای خوري او یا هم وروسته دستي په هغه ډوډۍ باندې ورته لګېدلی هر څومره وټامین بي ون چې خوړلی وګوري ټول ختموي. نو مهمه کلینیکي نقطه ده که نه ده؟ دغه یې وجه ده. او بل وټامین بي ون مستقیم انټي ډاټ دی. دا ګوري انټي ډاټ پوهېږئ دا چی ته وایي؟ مستقیم یې له منځه وړي. الکول یې هم انټي ډاټ دی، په یاد یې لرئ. شراب څوک خوري؟ صحیح؟ شراب چې دي اکثره وخت نه بلکې هر وخت مستقیما انټي ډاټ دی وټامین بي ون دی چې ولې څښل وټامین بي ون دی ټوله په مابین کې له بدن کې له مابین وړي. او هر وخت که شرابي د خرابه دی یو مشکل سره او یا هم کانولزیشن یې درلودل د هلوسینیشن او دغه شیان یې درلودل او حتی پارالایز رقمو، نو تاسې عموما یو ته صرف او صرف یوه دانه وټامین بي ون امپول ورکوئ. دا په یاد لرئ. صحیح؟ وټامین بي ون امپول باید یوې ته ورکړل شي ایستي. دا په یاد لرئ. صحیح؟ ځکه انټي ډاټ دی مستقیم. او د چای خوړو ته هم باید یوه دانه ورکول. صحیح؟ یا پسه اتریاکۍ چې شي نه کافي او دغه ځکه چې مستقیمه انټي ډاټ دی. دا ډېره مهمه خبره ده ډاکټر صاحبانو. ښه، تیامین یا وټامین بي ون چې د ډاکټر صاحبانو دا هم په اوبو کې منحل وټامین ده، په کولمو کې جذبیږي او بالاخره دا یو معلوم حقیقت ده چې دا هم لکه وټامین سي کله چې موږ سبزیجات پخوو دی هم له مابین کېږي. نو پکار دا ده چې موږ تاسې ځینې میوهجات باید خام وخورو تر څو زموږ تاسې د بدن د ضرورت وړ وټامین بي ون پوره کړل شي. صحیح ده؟ دا په کولمو کې ګوري دا هم د پاسیو ډیفیوژن په واسطه باندې یعنې بې د انرژي د مصرفه بعضې وخت کېدای شي چې انرژي ته هم ضرورت ولري. ټول لکه نور وټامینونه دا ټول خاندان د وټامینونو همداسې ده او جذب شي. کله چې جذب شو ډاکټر صاحبانو دا په خاص توګه سره په کوم ځای کې ذخیره کېږي وټامین بي ون؟ سکیلیټل مسل کې، په زړه کې، په اینه کې، په پښتورګو او په هډوکو کې ذخیره کېږي. د فیزیولوژي له نظره تیامین چې دا ډېر مهم شی دی ډاکټر صاحبانو. دې څخه یو انزایم لاسته راځي چې هغوی ته موږ ته څه وایو؟ کاربوهایډریټ په میتابولیزم کې چې رول لري هغه انزایم ته موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ د چا په یاده له پیشمي څخه هغه انزایم چې د دې څخه لاسته راځي چا په یاده؟ کاربوکسیلیز ډاکټر صاحبانو. تاسې په اسیټیک اسید سایکل کې نه دی ویلی؟ په کریب سایکل کې هغه انزایمونه ډېر ضروري دي. حتی تیامین هم بعضې وخت تیامین څخه یادونه کړې ده. صحیح؟ په هر صورت د کاربوهایډریټ په میټابولیزم کې دا ډېر د پام وړ دی ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ دا په اصل کې ډاکټر صاحبانو تیامین زموږ تاسې په بدن کې اوړي یو فعاله مرکب ده چې هغوی ته موږ ته څه وایو؟ پورپوفاسفیټ. او دغه پورپوفاسفیټ چې ده ډاکټر صاحبانو دا عموما بیا د یو کو انزایم په ډول سره کار کوي، لکه مثلا کاربوکسیلیز او یا هم ډي کاربوکسیلیز. چې کاربوکسیلیز او ډي کاربوکسیلیز د چی شي؟ د پایرویک اسید لپاره ډېر ضرور ده ډاکټر صاحبانو. پایرویک اسید پېژنئ تاسې؟ پایرویک اسید له پایرویټ څخه لاسته راځي. عموما ګلایکولایسیس چې کله صورت نیسي زموږ تاسې په بدن کې اخري محصول یې څه وي؟ پایرویټ وي او هغه اوړي وه اسیټایل کوې ته. د چی په موجودیت کې ډاکټر صاحبانو؟ د تیامین په موجودیت کې، د وټامین بي ون په موجودیت کې. نو لنډه دا که چېرته په طبیعي ډول سره زموږ تاسې په بدن کې وټامین بي ون نه وي، په طبیعي ډول نه معنا چې په سیکنډري ډول سره کله چې موږ د وټامین بي ون له کمښت سره مخ کېږو، لکه څه شراب خوړل دي، تیزه کافي یې خوړل ده، چای یې خوړلی دی او یا یې هم اخیستی نه دي په غذایي موادو کې، هغه باید د وټامین بي ون له کمښت سره مخ شي. نو چې کله د وټامین بي ون له کمښت سره موږ تاسې مخ شو، صحیح؟ نو څه کار به وشي؟ پایرویک اسید به زموږ تاسې په بدن کې جمع شي، نه هغه به نور د انرژي د تولید په منظور باندې نه لایس کېږي، هغه به په حجراتو کې دننه اکومولیشن وکړي او په نتیجه کې به یوه ناروغي رامنځته کړي چې دې ناروغۍ ته موږ څه شی وایو؟ بیري مو وپېژندل، څه ته وایي میکانیزم مو وپېژندل. بیري کې څه کار کېږي؟ پایرویټ تجمع کوي په حجراتو کې دننه، هغه د انرژي د تولید په منظور باندې د دې څخه استفاده نوره نه کېږي. صحیح ده؟ ښه، په صورت یو بل خبر هم سره ډاکټر صاحبانو وایي دغه چې دا وټامین بي ون نه یوازې دا چې دلته د کاربوکسیلیز او د کاربوکسیلیز په ډول سره کار کوي، بلکې د پټ په جوړېدلو کې هم کار کوي. له څه شي څخه ډاکټر صاحبانو؟ له کاربوهایډریټ څخه پټ جوړوي.
دا یو ډېر غټ کار صحیح فټ له چی څخه جوړوي کاربوهایډریټ نو په دې خاطر خو موږ تاسو وایي چې ډېر خواږه شیان مه خورئ چې هغې شي دغه یې وجه ده صحیح ځکه چې فټ راوړي و چی شته بخشش دي کاربوهایډریټ راوړي و فټ ته او ذخیره کېږي بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې عموما وایي دا هم په پریفرل نرف کې د کنډکټیو پتوې کې کار کوي یعنی دا سیاري چې په عصبي تارونو کې په محیطي اعصابو کې انتقالیږي هغه که اپرنټ دي که ایپرنټ دي وایي دا ورسره مرسته کوي خو په کوم میکانیزم سره تر اوسه پورې کلیر نه ده صحیح اما په یوه کې رول شته اوس راځو دي وټامین B1 کمښت ته کومه ناروغي مال تاثیر رامنځته کوي بیري بیري که چېرته ډاکټر صاحبانو د وټامین B1 نه مطلب دا ده چې اصل کې به کاربوهایډریټ اوړي و چې شته پایرویټ ته او پایرویټ په ډول سره به یا پایرویک اسید په ډول سره په حجراتو کې دننه ذخیره کېږي چې دغه پیښ ته موږ ته څه وایو بیري 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 ډاکټر صاحبانو عموما په هر ځای کې صورت نه نیسي په خاصه توګه سره درې ټارګټ انساجو کې ډېر زیات واقع کېږي د بیري بیري درې ټارګټ یا هدف درې انساج دي لکه مثلا ډاکټر صاحبانو کوم یو پیریفرل نرف سیستم ده محیطي اعصاب زړه ده او برین نو بیري بیري په هغه درې ډوله ده صحیح ده بیري بیري پر څو ډوله ده پر درې ډوله دي انساجو په نظر کې نیولو سره چې دې متاثره کوي لکه مثلا ډرای بیري بیري یا هم پیریفرل نیورایټس ویټ بیري بیري یا هم کارډیاک مانیفیسټیشن دی زړه بیري بیري زړه پورې مربوطه ده او سیریبرل بیري بیري ډاکټر صاحبانو دته بیا موږ تاسو ورنیکوسکوپ سینډروم هم وایي چې دا په اعصابو پورې مرکزي اعصابو پورې مربوط ستونزه ده او د ټولو یا هم د درې سره وایي چې د وټامین B1 کمښت صحیح شپږ صورت بیري بیري چې ډاکټر صاحبانو په اعصابو کې واقع کېږي یا په زړه کې واقع کېږي او یا هم په محیطي اعصابو کې واقع کېږي یا مرکزي اعصابو کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو اساسي وجه یې موږ ته معلومیږي چې څه ده چې وټامین B1 کمښت ده خو خبره دا معلومه ده ډاکټر صاحبانو په اعصابو کې دننه په اصل کې چې وټامین اعصاب د چی لپاره څخه انرژي لاسته راوړي ګلوکوز څخه ګلوکولایسس په صورت نیسي ګلوکولایسس تر یو وخت پورې صورت نیسي خو په پای کې چې کله پایرویټ رامنځته شي نو بالاخره هغه پاتې کېږي نو اعصاب له چی سره مخکې ډاکټر صاحبانو مستقیما دي دغه تجمع څخه سره ټکوي په دغه وخت کې عصبي تارونه یا هم عصبي تارونو ډیجنریشن یا یوې تقریب د پایرویک اسید د زیات تجمع څخه واقع کېږي دا بیا د دې میکانیزم ده ګوري اصلي پاتالوژي هم دا ده د بیري بیري په وخت کې عصبي تارونه ولې ډیجنریټ کېږي ځکه چې پایرویک اسید پکې تجمع کوي زیاتېږي صحیح ده ځکه چې هغه ډیپندنت ګلوکوز دي خو په زړه کې بیا دا کار نه وي په زړه کې پایرویک اسید د تجمع له وجې دا کار نه کېږي بلکې په زړه کې بیا څه کېږي معلومه خبره ده چې کله وټامین B1 نسه انرژي کمه جوړېږي او زړه ډېرې انرژي ته ضرورت لري نو زړه ته چې ډېر ATP نه رسېږي په دغه وخت کې زړه کمزوری کېږي او بالاخره یو رقم شکل اختیاروي پړسېږي ګرد ګلوبل شکل اختیاروي چې دې ته موږ څه وایو ویټ بیري بیري خو په هلته په د زړه په حجراتو کې موږ تاسې کوم داسې شواهد نه لرو چې هلته اکومولیشن د پایرویک اسید سوی وي د ATP کمښت پکې لیدل کېږي اما دغه نه وي صحیح دغه عمومي میکانیزم ده عمومي او مهمې نقطې هم دغه وي اول ډاکټر صاحبانو ډرای بیري بیري ته راځو ډرای بیري بیري یا هم پیریفرل نیورایټس پیریفرل نیورایټس څه معنی محیطي اعصابو التهاب د محیطي اعصابو التهاب صحیح ډاکټر صاحبانو په ډرای بیري بیري کې عموما نیوروماسکولر سیمپټم لیدل کېږي یعنی عصبي او عضلاتي اعراض لیدل کېږي لکه مثلا د دغو خلکو عضلات ډېر کمزوري وي پاراستیزیا لري یعنی صحیح حس نه لري دغه او بل سنسوري لاس صحیح بدن یې میږي میږي کېږي او عموما حس نه لري حتی چې سنسوري لاس تقریبا بعضې ځایونو کې وي په بعضې ځایونو کې نه وي خو داسې په هر شي باندې نه پوهېږي چې بدن ته یو شی راوړی حس نه لري دا کسان پښتانه صحیح بل ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې چې موږ تاسو ورته وګورو چې شی کې لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو پولینیورایټس مایلین ډیجنریشن اینډ فریګمنټیشن اف اکسون په اکثره عصبي تارونو کې به ځینې اکسانونه تخریب شوي وي مایلین به یې له مابینه تللي وي او التهاب به پکې لیدل کېږي زیات عصبي تارونو کې چې التهاب ولیدل شي هغو ته څه ویل کېږي پولینیورایټس ویټ بیري بیري کې به شي وي ډاکټر صاحبانو او دغه پیښې ولې لیدل کېږي ځکه په عصبي تارونو کې معمولا معلومه خبره ده پایرویک اسید ته هغه خپله اسید دی ګوري تجمع کړی ده بالاخره په نتیجه کې دغه ستونزو مور جوړه شوې ده بل شي د ډاکټر صاحبانو ویټ بیري بیري ده یا کارډیاک مانیفیسټیشن اف د بیري بیري
ویټ پریفري بیا چې شته وایي ډاکټر صاحبانو عموما په دغه پیښه کې زړه ډېر راښکل شوی وي صحیح هغه داسې وي ډاکټر صاحبانو چې په دغه وخت کې کله موږ تاسې وګورو په مختلفو انساجو کې به اوډیما ولیدل شي ولې ځکه زړه ضعیفه شو زړه چې ضعیفه شو وینه پمپ کولی شي نشي پمپ کولی وینه ټوله په زړه کې پاتې کېږي او د زړه وینه په سږو کې پاتې کېږي او د سږو وینه بېرته په راسته زړه کې پاتې کېږي او په دې راسته زړه وینه بالاخره په ټول بدن کې پاتې کېږي نو ټول غړي به یې وپړسېږي ولې ځکه وینه نه ورڅخه راتخلیه کېږي زړه ته وینه نه ورسره راځي مثلا له اینې څخه رانشي دې ته موږ څه وایي لیور کنجیشن کله له تورې څخه رانشي دې ته څه وایي سپلین کنجیشن او یا هم مثلا لنګ کنجیشن نو مختلف غړي به وپړسېږي په دغه وخت کې دې ته څه وایي کنجیشن وجه به یې همدا چې زړه کمزوری د وینه چې ورځي هغه نشي پمپ کولی صحیح او خپله چې زړه ته موږ تاسې په دغه وخت کې وګورو زړه به عموما څلور سره چمبرونه به یې ډایلیټیشن کړی وي پراخ شوي به یې سافټ شکل به یې غوره کړی وي او که د مایکروسکوپ له نظره ورته وګورو هر یو مایوکارډیم حجره چې وګورو هغه سټریټډ یا مخطط شکل به یې د لاسه ورکړی وي او هایدروپیک چینز به پکې لیدل کېږي سویلینګ به پکې لیدل کېږي د هر یوه حجره به یې پړسېدلې وي لکه اوبه چې ور داخله شوي دي داخل ته یې او بعضې وخت کې کېدای شي چې وایي ځینې التهابي حجراتو لکه لیمفوسایټونه هم صحیحه کېدای شي ترسب کړی دغه ټولو پېښو ته څه ویل کېږي ویټ بیري صحیح سر په سر کې کنجیشن د لنګس په دې کې لیدل کېږي عموما هارټ فیلر د رایټ ولې دواړه په دې کې واقع کېږي صحیح بل ډاکټر صاحبانو چې ده سریبرل بیری یا ورنیک کارسکوپ سندروم دا ګورې دوه عالمان دي نه یو ورنیک د بل کارسکوپ دلته دوه خبرې دي ډاکټر صاحبانو یو انډرلاینینګ پیتالوژي ده یو د هغوی سایکاټریک ګور دا یو میکانیزم درته وایم د یادېدلو لپاره چې درڅخه ګډوډ نه شي دوه خبرې دي یو انډرلاینینګ پیتالوژي ده بل د هغې پیتالوژي شواهد دي چې موږ تاسې په سترګو وینو شواهد به یې څه شوي اراز ولایم صحیح شواهد به یې څه شوي اراز ولایم یعنې ورنیک یې پیتالوژي ده او کورسکوپي به څه ده ډاکټر صاحبانو اراز ولایم یې خلاص دلته بل شی نشته پکې صحیح ده پیتالوژي څنګه ده ډاکټر صاحبانو ورنیک په دې کې عموما انسفالوپاتي لیدل کېږي ځکه چې په برین کې دننه موږ تاسې پوهېږو پایرویک اسید تجمع کوي او په هغوی کې دننه التهاب صورت نیولی وي برین کې دننه التهاب صورت نیولی وي عصبي حجرات پړسېدلي وي هغه صحیح دنده نشي ترسره کولی ډاکټر صاحبانو په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو په کومو ساحو کې لکه مثلا ګلیل حجراتو کې ډاکټر صاحبانو دا کار کوي ډیجنریشن په ګلیل حجراتو کې واقع کېږي او همدارنګه فوکل ډیمایلینیشن دې ته وایي په محراکي ډول سره چې ځینې مایلین شټ له مابینه ځي ډاکټر صاحبانو په داخل د اعصابو کې صحیح ده او همدارنګه په ځینې نیوکلاینو کې کېدای شي چې وایي ډاکټر صاحبانو هیموریج صورت نیولی وي خونریزي لکه مثلا هغه چې وینټریکل ته نږدې وي او یا هم اکویډکټ ته نږدې وي په هغو ساحو کې معمولا حتی په اعصابو کې دننه هیموریج صورت نیولی بیا دا خبره تکراروم ډاکټر صاحبانو دلته خو معلومه خبره ده چې په ډرای بیلي کې دغه وي سنټرل نرف کې انولف شوي یا سنټرل نرف سیسټم یا اعصاب یا برین پکې انولف شوي وي د اعصابو هره برخه پکې انولف کېدای شي خو په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوهېږو په اعصابو کې دننه وینټریکلونه دي چې دوه لیټرل وینټریکل دي یو چې د تھرډ وینټریکل ده ډاکټر صاحبانو او بل فورث وینټریکل ده او بیا بالاخره دغه ده سنټرل کانال اف د سپینل کارډ ده نه دغه کې دننه اصل کې چې دغه کوي ډاکټر صاحبانو فلو کوي سی اکویډکټ چې وایي هغه چې په میډ برین کې تیر شوی ده هغه برخه د وینټریکلونو چې په میډ برین کې تیر شوی هغه ته څه وایي اکویډکټ نو عموما ډاکټر صاحبانو د وینټریکلونو چاپیره او یا د اکویډکټ چاپیره په دغه ساحه کې ګوري وایي موږ تاسې ډېره زیاته حتی خونریزي لیدلی شو صحیح دا په چیش کې لیدل کېږي سټي سکین کې او بل په دغه ساحه کې چاپیره څه لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو خونریزي ګوري دا برین سم رسم کو چې باره بیا کې ګډوډ نه یاستئ دغه ساحه کې معمولا شاوخوا خونریزي لیدل کېږي او بل خبره دا وي ډاکټر صاحبانو په اکثره دغو حجراتو کې البته په عصبي حجراتو کې ډیمایلینیشن لیدل کېږي مایلین شیټ یې له مابینه تللی نو هغه خصوصا په نیوکلاینو کې نیوکلاینو چې ته وایي کلیکشن اف سیل باډي ان د سینس از کالډ نیوکلس یعنی د سیل باډیانو تجمع په مرکزي عصبي سیستم کې دننه دې ته څه وایي نیوکلای او د باندې ورته څه وایي پوکلس ګنګلیا آفرین
نو په اکثره نیوکلیایونو کې هم دننه هیموریج لیدل کېږي او په هغوی کې خپله چې په دغه کې کوم ځایونو کې چې عصبي تارونه تېر شوي دي د هغوی چاپېره مایلین شیټ وي نه په هلته بیا څه شی لیدل کېږي ډیمایلینیشن. دغه اساسي پاتولوژي همدا ده ډاکټر صاحبانو. ځینې عصبي تارونو کې کېدای شي حتی ډاکټر صاحبانو موږ ته چې نیکروس وګورو نیکروس صحیح او حتی په عصبي تارونو کې دننه موږ ته کېدای شي چې دغه هایپرپلازیا وګورو د ځینې وړو رګونو صحیح چې هغه خپل هغه اعصاب په ساحه کې د دې سبب کېږي چې بالاخره کله چې رګونه هایپرپلازیا وکړي یا مثلا رګونه زیات شي په ساحه کې موږ پوهېږو چې هغه ساحه به نور هم پسې وپړسېږي. نو په صورت عموم کې ټول برین د دغه کسانو پړسېدلی وي انسفالوپاټي په وخت کې له نامه څخه یې معلومېږي انسفالوپاټي انفلمیشن اف د برین صحیح. او کورسکوپ ما تاسو ته په اول کې ویل دا بیا چې دی هغه اراز ولایم دي. نو کله چې دغه تغیرات په برین کې واقع شي هغه به له ځان سره اراز ولایم لري که یا په برین کې به اراز ولایم معمولا د څه په ډول سره وي سایکوسس په ډول سره وي. دا کسان به له ځانه لیونتوب ښیي دې کسان به څه شي لیونتوب به ښیي یعنی دوی به هېڅ شی به یې نارمل نه وي ډاکټر صاحبانو. دغه کسانو حرکات به نارمل نه وي خبر به نارمل نه وي حتی کېدای شي چې ځینې وخت په کوما کې تاسو ته راوړل شي. ښه بل وټامین د ډاکټر صاحبانو چې دې وټامین ته موږ تاسې رایبوفلاوین وایو یا هم وټامین B2 وټامین B2 یا رایبوفلاوین دا دوهم پیژندل شوی وټامین د البته د B خاندان څخه صحیح په دې خاطر باندې وټامین B2 ورته وایي. دې ته به مخکې ډاکټر صاحبانو یلو ریسپایریټري انزایم ویل کېدل. څه به ورته ویل کېدل؟ یلو ریسپایریټري انزایم. دا د یلو کلمه له نامه څخه یې معلومېږي ډاکټر صاحبانو وګورئ صحیح ده. دا پلوس څه معنی یلو پلوس رایبوفلاوین له نامه څخه یې معلومېږي چې ژیړ وټامین کوم دا یېرېدل ژیړ وټامین په یاد لري. دې ته به مخکې د ریسپایریټري انزایم ویل کېدل یلو ریسپایریټري انزایم خو لیکن اوس چې شی ورته ویل کېږي سایټوکروم اوکسیډیز انزایم چې څومره مهم انزایم ده د بیوشیمي سم په یاد دي. سایټوکروم اوکسیډیز انزایم دا ډېر مهم انزایم دی ډاکټر صاحبانو په مختلفو دغه کې البته نه په مختلفو برخو کې یا په مختلفو میتابولیزمونو کې په خاصه توګه سره موږ تاسو پیژنو موږ څه رقم انزایم او دغه لرو ریسپایریشن موږ څو رقم لرو ډاکټر صاحبانو عموما دوه رقم یو چې د بدن په سطح ریسپایریشن ده بل د حجراتو په سطح. د بدن په سطح باندې موږ مالیکولي اکسیجن اخلو تر حجراتو رسیږي او د حجراتو په سطح ریسپایریشن بیا څه رقم دغه د مالیکولي اکسیجن اړوي او اټومي حالت ده یو ګوته دا کار عموما مایتوکاندریا کې صورت نیسي نه. دې ته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو دغه ته څه وایي دغه ریسپایریشن ته څه وایي کې ډاکټر صاحبانو سیلولر ریسپایریشن. نو دغه یو کو انزایم د ډاکټر صاحب د سایټوکروم اوکسیډیز انزایم چې دا یو کو انزایم د سیلولر ریسپایریشن لپاره نو معلومه خبره ده لکه د حجراتو سږي چې نه که چېرته دا نه وي حجرات بیا ریسپایریشن کولی شي نشي کولی هغه سي د نسته سره کولی. نو وټامین B2 ډېر مهم وټامین ده دا هم په یاد لرئ صحیح ډېر مهم وټامین ده او دا په خاص توګه سره په چیش کې پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو دا په پلانټس کې پیدا کېږي او یا هم په حیواني غذاګانو کې پیدا کېږي لکه په اینه کې بیف د غوایي په غوښه کې صحیح ده او بل مټن د پسه په غوښه کې او پورک د سیلۍ کې په هګیو کې پیدا کېږي او یا هم په شیدو کې پیدا کېږي او په ځینې ګرین ویجیټیبل یا هم شنو سبزیجاتو کې پیدا کېږي. دا هم یو په اوبو کې منحل وټامین ده په اسانه سره په کولمو کې جذبېږي او بالاخره چېرته ذخیره کېږي ډاکټر صاحبانو په اینه کې ذخیره کېږي. عموما دا انزایم په اینه کې ډېر ذخیره کېږي. که چېرته دغه انزایم نه وي نو موږ تاسو به په کومو ناروغیو باندې اخته سو په مختلفو ناروغیو یو هم له هغوی څخه اکیولر لیژنز ده ګورئ د سترګو ستونزې لیدل کېږي که وټامین B2 نه وي په دغو انسانانو کې څه شی لیدل کېږي د سترګو. موږ پوهېږو چې په نارمل ډول سره په کورنیا کې هېڅ رقم د وینې رګونه نشته. سترګې کورنیا درته معلومېږي یو سکلیرا ده د مابین برخه چې دغه پاچ نه ده دغه یو رقم رنګ چې لري د هر چا ده دې ته څه شی وایي کورنیا. په دې کې رګونه شته د وینې نشته اواسکولر ده. که چېرته وټامین B2 نه وي د دغو خلکو په دا کورنیا کې به ډېر کوچني کوچني سره سره رګونه وګورئ چې را پیدا شي. څومره مهمه نښه ده په دې کې چې را پیدا کېږي سره سره رګونه په دغه وخت کې را پیدا کېږي صحیح. بلکې نه یوازې دا چې سره سره رګونه دا کسان معمولا په کانجکټیوایټس باندې اخته کېږي. کانجکټیوایټس څه ته وایي ډاکټر صاحبانو کانجکټایوا التهاب ته ویل کېږي صحیح ده. انټرسټیشل کیراټایټس خپله د سترګې ډاکټر صاحبانو او د سترګې د کورنیا د برخې السرونه زخمونه یعنې د سترګو غټ مشکلات دي.
دا عموما د وټامین B2 د کمښت تر ټولو غټه نښه ده. نو د سترګو ډاکټر صاحبان باید په هر ناروغ چې دلته دوی ته راځي که چېرته دغه مشکلات درلوده دی باید وټامین B1 او وټامین B2 یعنې عموما بي کمپلیکس باید ورکړي ځکه اکثره یې د سترګو لپاره ډېر ضرور دی. صحیح. بل دا کسان ډاکټر صاحبانو دغه لري کیلوسیس لري. کیلوسیس یا چیلوسیس هم دې ته ویل کېږي. چیلوسیس خلک په انګلیسي کې چیلوسیس تلفظ کېږي. صحیح ده. چیلوسیس چې ته ویل کېږي د دغو خلکو د خولې کنجان معمولا دغسې چاودین پیدا کړي نه درزونه پیدا کړي دواړه خواته او التهابي دې حالت ته څه وایي؟ چیلوسیس. دریم ګلوسایټس لري دا کسان. ګلوسایټس بیا څنګه وي ډاکټر صاحبانو؟ د دغو خلکو د ژبه یې شنه او سره اوښتې وي او سره کوم پکه معلومېږي. پکه پېژنئ؟ بال ټانګ چې ورته وایي. یعنې نارمل د موږ تاسې په هغه باندې یو رقم پپیلاوي دي نه په ژبه باندې ژبه معلومېږي. د دې ژبه داسې ښوایي معلومېږي. نو دا چې کله ته چې ورته وایي چې صرف شک در باندې وکړو اکیولر لیژن دې ولیدل په دغه کسانو کې مثلا او دغه مثلا د انګولر سټوماټایټ دغه دې ولیدل انګولر سټوماټایټس دې ته وایي کیلوسیس دې ولیدل نو څه ورته وایي چې یوه ژبه مې ور راوباسه. صحیح. ته چې ورته ژبه راوباسه موږ تاسې مرزان زه نه مخ چې در ښکاره کوي موږ تاسې هغه طبابت په افغانستان کې ډېر سخته نه ده دی که نه ده. یعنې ته نشې کولی چې په سمه توګه سره فزیکي معاینات وکړي. صحیح. حتی مخ نشي لیدلی اجازه نه ورکوي. مثلا په کار دا ده چې ډاکټر ته یو څوک ورځي هندو ته چې هم ورسې ورته یې په اسلام کې هم جواز لري خو موږ پښتنو کې بعضې وخت نه لري. بعضې وخت موږ مریض ته وایي چې مخ راښکاره کړه ځه مخ مې څه کوې بیا دغه ورته وایي چې ډېر مجبور اوسو موږ بیا ورته وایي نه مشکل دغه ګوره دا ستونزې موږ پکې وینو بیا خاوند ورته زه پروا یې نشته ډاکټر خو نو ډېر چا مور پلار ده ښکاره یې کړم یا مې ښکاره کړو بیا خاوند یې زاړی پسې ورته کوي بېچاره څه ښکاره کړه یا هغه ته وایي چې مثلا زه دغسې په ستر ټینګ مسلمان یې نه دا ډېر ضرور دي کورې. صحیح. موږ تاسې په مخ او په ځینې ځایونو په خولو په ژبه کې چې ته ژبه راوباسه ته په ژبه کې بیخي ډېر ناروغۍ دي. زه به دومره ناروغیان درته وایم په ژبه کې چې صرف هغه معاینات ته بې ضرورت لا نه پیدا کېږي صرف په همدغه باندې موږ تاسې تشخیص کولی شو لکه دغه مثلا د وټامین B2 کمښت چې په دغه وخت کې ژبه شنه سره اوښتې وي او ښوی معلومېږي. صحیح. هغه پپیلاوي له لاسه ورکړي دې ته بال ټانګ یا هم پکه ژبه وایي. صحیح. بل دا چې وي ډاکټر صاحبانو دا ګلوسایټس عموما د ګلوسایټس د التهاب دغه ته د ګلوسه کلمه د ژبې لپاره کارول کېږي. ګلوسایټس د ژبې التهاب ته وایي. صحیح. سکین چینج عموما ډاکټر صاحبانو د دغو کسانو په دغه کې سکیل ډرماټایټس لیدل کېږي چې هغه بالکل لکه سبوریک ډرماټایټس داسې وي. سکیل په خاصه کسر لکه ډاکټر صاحب نیزو لیبیل پولز په دغه ساحه کې دته چې وایي نیزو لیبیل پولز نه ده په دغه ساحه کې لیدل کېږي په مخ کې لیدل کېږي سکروټم او په ولوا کې. څه معنا؟ سبوریک پېژنئ ډرماټایټس تاسې هغه بعضې وخت د جلد التهاب دله داسې پټ پټ سره دغه کېږي یو رقم خورونه کوي خور یعنې رژیږي غوندې داسې را رژیږي مثلا داسې راګرۍ را رژیږي لکه یوه ساحه کې چې مثلا له پاسه چې لکه یو غوړي چې په وچ سوي وي په یوه ساحه باندې دې ته چې وایي سبوریک ډرماټایټس دا بالکل دغسې یعنې اګزیکټ سبوریک ډرماټایټس نه وي خو سبوریک ډرماټایټس ته ډېر ورته والی لري خاص توګه سره په دغو ساحو کې تاسې لیدلی دي کسانو په سکروټم په ولوا کې او یا هم په مخ باندې دا مخ یې داسې خور نه وړي د سپېرو مخې وي دې کسانو. صحیح. او بله مهمه خبره چې ده ډاکټر صاحبانو ممکن چې په ځینې وختونو کې دغه په انیمیا باندې هم اخته شي یعنې وټامین B2 چې ده د وینې په جوړېدلو کې هم ډېر مهم رول لري. صحیح. بل ډاکټر صاحبانو دریم وټامین ده هغه نیاسین یا هم نیکوټینیک اسید یا هم وټامین B3 دریم بي کمپلیکس خاندان وټامین ده چې پېژندل شوی ده په دې خاطر هم دغه نمبر باندې ایښودل شوی ده. صحیح ده. دا وټامین چې د ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره په چشم کې پیدا کېږي په نباتي او حیواني غذاګانو کې پیدا کېږي لکه په خاص توګه سره په اینه کې پښتورګي چې موږ تاسې خورو غوښو کې ګرین ویجیټیبل یا هم شنه سبزیجاتو کې او یا هم په صورت عموم په ټولو غلجاتو حبوباتو کې دا پیدا کېږي. صحیح. یعنې د دې سارسس ډېر زیات دي ډاکټر صاحبانو. بل یوه بله خوشبختي دا ده چې دا هم داسې وټامین ده زموږ په بدن کې په اینه کې هم جوړېږي. دا وټامین څنګه کېږي؟ زموږ په اینه کې هم جوړېږي. دا هم یوه غټه خوشبختي ده زموږ ته. صحیح. او دا هم د بیولوژي له نظره یو ډېر مهم شی ده ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. نیکوټیناماید یا هم وټامین B3
ډېر یو مهم وټامین دی ډاکټر صاحبانو، ځکه چې دا زموږ تاسې په بدن کې دوه مهم انزایمونو په ډول سره کار کوي. دا وټامین زموږ په بدن کې د دوو مهمو انزایمونو په ډول سره کار کوي چې یو ته موږ ته څه وایي NAD او بل ته NADP. دا پېژنئ؟ What is NAD and NADP؟ دا ډاکټر صاحبانو تاسې خو له بیوشیمي ګورئ یو خبره په یاد لرئ، ما تاسې ته په اول کې ویلي وو چې بیوشیمي د پاتالوجي هغه د ملا تیر جوړوي. بیوشیمي بې معنا نه ده، په بیوشیمي کې دغه تاسې بیخي ډېر ویلي دغه انزایمونه زه باور لرم چې تاسې به څو ځایه په د دې څخه یادونه کړې په بیوشیمي کې. صحیح ده؟ خصوصا په میتابولیزمونو کې. صحیح ده؟ چې زی سایکل کې مثلا یا هم ګلایکولایسیس کې یا هم دغه هکزوس فاسفیټ شنټ کې. صحیح ده؟ په دغو ټولو کې تاسې دغه کړي دي ډاکټر صاحبانو، باندې خبرې کړي دي. صحیح؟ اوس ګورئ ډاکټر صاحبانو دوه مهم انزایمونه له دې څخه لاسته راځي، له نیکوټینیک اسید یا هم له وټامین B3 څخه، لکه مثلا NAD. څه معنا؟ نیکوټین اماید اډینین ډاینیکلوټاید یا NAD په نامه باندې موږ تاسې پېژنو. صحیح ده ډاکټر صاحبانو؟ دا عموما د چیز لپاره کارول کېږي ډاکټر صاحبانو؟ د ډي هایدروجنیشن لپاره کارول کېږي، په خاص توګه سره د شحمیاتو، کاربوهایدریت او د پروټینونو په میتابولیزم کې تاسې ته ډېر ویلی ده. د شحمیاتو میتابولیزم کې ویلی، د پروټینو او د کاربوهایدریت. هلته عموما چې موږ تاسې کله ضرورت پیدا کوو چې شته ډي هایدروجنیشن ته، نو ډي هایدروجنیشن په کوم انزایم باندې موږ تاسې کوو یا په کوم انزایم صورت کې زموږ بدن کې ډي هایدروجنیشن د NAD په واسطه باندې. صحیح؟ ډي هایدروجنیشن څه معنا؟ هایدروجن ورڅخه له سطحې څخه پورته کوي دا په اسانه سره. صحیح؟ بل شی د ډاکټر صاحبانو NADPH نیکوټین اماید اډینین ډاینیکلوټاید فاسفیټ. دغه بیا د چیش لپاره کار کوي ډاکټر صاحبانو؟ دا په هکزوس مونوفاسفیټ شنټ کې. هکزوس مونوفاسفیټ شنټ پېژنئ ډاکټر صاحبانو چیش ته وایي؟ ګورئ زموږ تاسې دا په ځینې غړو کې چې معمولا ګلایکولایسیس په صورت نیسي، لکه مثلا په RBC کې RBC مایتوکاندریا لري؟ نه لري. نو هلته اسیټیک اسید سایکل پکې صورت نیولی سي؟ نشي نیولی. خو ګلایکولایسیس پکې کېږي. ګلایکولایسیس په کومه طریقه سره پکې کېږي؟ په هکزوس مونوفاسفیټ شنټ طریقه سره پکې کېږي، چې معمولا په دغه طریقه کې دغه NADP ډېر د پام وړ ده، ځکه د NADP په موجودیت کې ډاکټر صاحبانو یو هایدروجن اکثره وخت له ګلایکولایز څخه اخیستل کېږي یا په بل عبارت په دغه کې دته ولې دغه مونوفاسفیټ شنټ وایي؟ ځکه چې دلته له ګلوکوز څخه چې یو شپږ قیمته کنده فکر کوم نه وشپږ قیمته کنده له یو بل څخه څه جوړېږي؟ پنځه قیمته کند جوړېږي. له ګلوکوز په مونوفاسفیټ شنټ کې څه کېږي؟ له ګلوکوز څخه شپږ قیمته کنده له یو بل څخه څه جوړېږي؟ پنځه قیمته رایبوز. معلومه خبره ده؟ څو قیمته ده؟ پنځه قیمته ده. دغه کار د چیش په واسطه باندې کېږي. دغه یو قیمت څه کېږي کمیږي دا د NADP انزایم دی. دا بیا تاسې یو د بیوشیمي پسې وګورئ یو سر ورغوري کوي. صحیح دا ډېر مهم کار کوي ده. نو دغه خاص توګه سره نو د سرو کرویاتو د انرژي په لاسته راوړلو کې ډېر مهم لاس لري. مهم شی دی که نه ده؟ دغه دوه NADP او NAD انزایمونه د چیش څخه جوړېږي؟ د نیاسین څخه یا د وټامین B3 څخه. ډېر مهم شی ده. ګورئ ډاکټر صاحبان، نو که چېرته دغه نه وي، مثلا فرض کړئ چې د یو چا بدن کې دغه وټامین کم سو، صحیح، نو کومه ناروغي به رامنځته سي؟ پیلاګرا. د وټامین B3 د کمښت څخه یوه ناروغي رامنځته کېږي چې دا ناروغۍ ته پیلاګرا وایي. پیلاګرا چی ته وایي؟ زیږ جلد، زیږ پوست. صحیح؟ پیلاګرا چی ته وایي؟ زیږ پوست. د دغو کسانو پوست به زیږ وي. په اصل کې ډاکټر صاحبانو دغه پیلاګرا دا رف سکین یا هم زیږ سکون جلد ته وایي، او دا ایټالوي لغات ده ډاکټر صاحبانو، دا له ایټالوي ژبې څخه لاسته راغلی. صحیح ده؟ او عمومي وجه یې څه شی ده؟ د وټامین B3 کمښت. وټامین B3 عموما په 3D باندې یاد لرئ. په څه شي یاد لرئ دا لیژنونه؟ 3D. ګورئ 3D: ډیاریا، ډرماټایټس او ډیمینشیا. په وټامین B3 کې څه 3D: ډیمینشیا، ډرماټایټس، ډیاریا. صحیح؟ دا به مو نه هېرېږي انشاءالله. اول ډاکټر صاحبانو لکه ډرماټایټس عموما هغه ساحې چې لمر ته لوڅې دي په هغو ساحو کې چې لیدل کېږي، سروالي لیدل کېږي، او داسې معلومېږي لکه لمر چې یوه ساحه سوځلې یو رقم تڼاکې پرې راخېږي. دې کسانو یو لمر ته نه یې ګرځېدلی،
خو هغه ساو کې بلسترونه لیدل کېږي چې لمر ته لوسي دې ته ډرمټایټس وایي. بل ډیاریا دا کسان معمولا په جلد کې چې لکه ډرمټایټس بلسترونه کوم شی جوړېږي په داخلي میکوسا د جیټي کې معایني ستونزه رواني انفلمیشن رواني نو په نتیجه کې په کولان کولمو اسافیګاس په ټولو کې انفلمیشن وجود لري. معلومه خبره ده چې د کولمو د مثلا هضمي کانال انفلمیشن په څه ډول سره لیدل کېږي ډیاریا په شکل سره اسهالات ولري. دا کسان به څه لري اسهالات ولري حتی خولې کې به کېدای شي له خولې څخه به انفلمیشن شروع وي ګلوسایټس اسافیجایټس او سټماټایټس یا بخښتي ګاسټرایټس او یا هم کولایټس او انټرایټس ولري. دا کسان سي دې ترڅنګ به دا استفراقات لري د نس دردونو دغه شیان ډېر زیات وسره لري. دا کسان او ډیمینشیا به چې شته وایي ډاکټر صاحبانو عموما د دغو ډاکټر صاحبانو د ډیمینشیا په اصل کې یې ته وایي یېر دغو کسانو میموري اکثر وخت ترلاسه ورکوي صحیح ده. خو دلته ډیمینشیا په اصل کې ډاکټر صاحبانو څه معنا ریجنریشن اف د نیورون ان د برین اینڈ سپینل کارډ په هغه کې ځینې عصبي تارونه ډیجنریټ شوي وي صحیح له مابین ترې او په نتیجه کې چیرې رامنځته کوي ډیمینشیا مثلا دغه یو شی ریږدي دغو کسانو نیورایټس بریپرل محیطي اعصاب د دې په التهاب باندې اخته وي اټاکسیا په لاره باندې صحیح نشي تللی یو شی صحیح ویني او نه صحیح اوري نه صحیح ویني او په لاره باندې دغه کسان د سیستم لري او دغه خپل توازن نشي ساتلی صحیح ده. د دې په لاره باندې کوژ ورتلل دې ته شي وایي اټاکسیا. دا کسان اټاکسیا لري صحیح. او دا یوازینی بي کمپلیکس خاندان دی چې د دې ټوکسیسټي هم لیدل کېږي یعنې دا معنی که چېرته بې اندازې ډېر وخوړل شي دغه کسان دي وټامین ډي 3 په ټوکسیسټي باندې هم اخته کېږي. بل ډاکټر صاحبانو چې ده پایروډکسین ګورئ پنځم څخه وغورځېدو ولې ځکه ما تاسو ته په اول کې راول چې داسې کومه کلینیکي پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې چې په هغو کې د وټامین بي 5 کم وي. دا وټامین 4 چېرته ولاړ وټامین 8 څه شو کوم ایډیا ستا په دې باره کې دا به ستاسې کورنۍ دندې شي صحیح ده. تاسې ما ته معلومات راکوئ چې وټامین بي 4 څه شو که شته که نشته که نشته ولې سکیپ شوی ده او یا هم وټامین بي 8 چېرته ده صحیح ده. یو داسې لږ دغه وکړئ مثلا یو کوچنی دغه وکړئ داسې د دلیل وارله وارله ځان څخه سایکلوپیډیا مه جوړوئ اوس هغه د مدلب جدول و هغه ترتیب کړی و خو ځینې عناصر وه یو فکر پکې پیدا وایي چې کېدای شي داسې عناصر وجود ولري چې داسې عناصر وجود ولري ځای ورته پرېښودل شوی و پېژندل شوي نه وو. خو یا هغه خو صحیح ده نظر خو دې ښکلی دی خو لیکن یو څه نور هم پسې وګورئ صحیح بیا له ما سره هم شریک کړئ. پایروډکسین ډاکټر صاحبانو یا هم وټامین بي 6 دا هم ډېر مهم وټامین ده او ډېره خلکو پېژندلی دی وټامین بي 6 صحیح ده. پیروډکسین ډاکټر صاحبانو یا هم وټامین بي 6 شپږم وټامین ده د دې خاندان څخه چې پېژندل شوی ده او دا هم عموما په حیواني او نباتي غذاګانو کې پیدا کېږي لکه په غوښه کې په اینه کې په هګیو کې په شنو سبزیجاتو کې او یا هم په ټولو غلجاتو حبوباتو کې دا پیدا کېږي صحیح ده. دا عموما په طبیعت کې ډاکټر صاحبانو په درې ډوله پیدا کېږي لکه مثلا پایروډکسین پایروډکسال او پایروډکسین پایروډکسال او پایروډکسین په دغو ډولو سره پیدا کېږي او دغه ډېر په اسانه سره یو بل ته سره ورتلی هم سي صحیح. عموما یعنې دا ټول بایولوژیکل اکټیو مواد دي ډاکټر صاحبانو. کله چې موږ تاسې وخورو په سره کې عموما کې زموږ په بدن کې دا چیز ته وړي پایروډکسل 5 فاسفیټ ته وړي ډاکټر صاحبانو چې د دې اساسي یعنې دغه که هر مواد که پایروډکسین دي که پایروډکسل او که پایروډکسین زموږ بدن ته چې داخل دي دا چیز ته وړي پایروډکسل 5 فاسفیټ. د دې اساسي وظیفه به څه وي ډاکټر صاحبانو ستاسې په نظر سره د وټامین بي 6 اساسي وظیفه به څه وي پټ میټابولیزم ډاکټر صاحبانو پروټین میټابولیزم او د امینو اسیډونو میټابولیزم دا ګوري د شحمیاتو د پروټینونو د امینو اسیډونو میټابولیزم کې دا ډېر مهم رول لري ډاکټر صاحبانو صحیح ده. دا په خاص توګه سره کولی شي چې مثلا ډیکاربوکسیلیشن وکړي د امینو اسیډونو صحیح ده او یا هم ترانس امینیشن یې وکړي دغه بخښش دی ترانسمیټایلیشن. ډیکاربوکسیلیشن څه معنا چې کاربوکسیل ګروپ له یو څخه واخلي بلې خوا ته یوسي دې ته څه وایي ډیکاربوکسیلیشن او دغه چې ته وایي ترانسمیټایلیشن بیا چې ته وایي چې میتایل ګروپ له یو څخه واخلي او بلې خوا ته په بل ځای کې رسو کې دې ته څه وایي ترانسمیټایلیشن.
دا کاربوري د وټامین بي 6 په واسطه باندې کیږي او تاسو له بیوشیمي څخه ډیر شور باندې پیژنئ. صحیح ده. دوی همدارنګه ډاکټر صاحبانو ټریپټوفان نیاسین تړي پینک. ما تاسو مخکې وایي چې وټامین بي 3 هم هغه وټامین دی چې زموږ بدن کې دننه جوړیږي په اینک. په یاد مې دي له چی څخه جوړیږي؟ ټریپټوفان څخه. ټریپټوفان د وټامین بي 6 په نتیجه کې اوړي و نیاسین ته. ټریپټوفان امینو اسید ده نه؟ چی شته اوړي؟ وټامین بي 3 ته اوړي. او وګورئ څونه مهم ده درلود. دا هم ګوري د وټامین بي 6 یا د وټامین بي 6 یو برکت ده. دوی همدارنګه ډاکټر صاحبانو د سټیروید په میتابولیزم کې د نیورو ترانسمیټر په جوړېدلو کې نیورو ترانسمیټرونه پیژنئ له یوې عصبي حجرې څخه چې پیغامونه انتقالوي او بلې عصبي حجرې دې ته څه وایي؟ نیورو ترانسمیټرز په ساینپس کې کار کوي او یا هم نیورو مسکولر جنکشن کې کار کوي. نیورو ترانسمیټرونه هم د چی په نتیجه کې ډاکټر صاحبانو جوړیږي؟ د وټامین بي 6 په نتیجه کې. او همدارنګه د هیم برخه جوړېدل دي هیموګلوبین په وخت کې. د څه په وخت کې په نتیجه کې جوړیږي؟ وټامین بي 6. مهم ده نه؟ دا ډیر مهم ده. نو که چیرته وټامین بي 6 ډاکټر صاحبانو نه وي، صحیح؟ اول خبره دا ده چې ولې به نه وي؟ ځکه چې ځینې کسان وټامین بي 6 ته ډېره اړتیا لري، لکه د پریګننسي په وخت کې، د شیدو ورکولو په وخت کې، خلک چې شراب خوري هغه ډېر ورته اړتیا لري. او یا هم ځینې دواګانې مستقیما د دغه انټيډاټ دي دغه وټامین ختموي، لکه مثلا ایسونیاسایډ چې د ټبرکلوز لپاره ورکول کېږي، پنسلامین چې د ویلسن ډیزیز لپاره ورکول کېږي کله چې په وینه کې دغه رامنځته سي سروپ بخشش دی مس تجمع کې دته چې وایي ویلسن ډیزیز دغه لپاره موږ څه ورکوو؟ پنسلامین ورکوو. او هغه مستقیم دي او یا استروجن چې کنټراسپټیو په ډول سره کارول کېږي. دا معمولا ګوري انټيډاټ دی وټامین بي 6 دی. نو ښه خبره دا ده چې د پنسلامین، استروجن او ایسونیاسایډ سره یو ځای موږ تاسو چې ملګری کو وټامین بي 6 که تاسو پیاده ډاکټر صاحب په ځل راو پښتنه هم کړی و دغه کړی که چا کړی و پیاده دی وایي چې ولې ل ټي بي له دوا سره وایي ولې دغه ورکول کېږي وټامین بي 6 په دغه خاطر ورکول کېږي. دا مستقیما د وټامین بي 6 انټيډاټ دی دغه ایسونیاسایډ د ټي بي دوا ده. ښه په هر صورت په دغه خطر باندې خو موږ ته د ډېرې ډیفیشنسي سره مخ کېږو او کله چې زموږ په بدن کې وټامین بي 6 کم سي نو څه شی به ولیدل سي ډاکټر صاحبانو؟ هغه ماشومان چې مور یې ډېر زیات وټامین بي 6 خوړلی وي او دوی په یو پسې ډیپنډ سوي وي هغه به کنولجن چې څنګه پیدا دا ماشومان کنولجن لري، یعنې دا معنی اختلاجات لري لکه پیریانو چړولی وي. وټامین بي 6 په پریګننسي کې د چی لپاره ورکول کېږي؟ نازیا او میټینګ لپاره ورکول کېږي. صحیح؟ دا داسې ولې نه ورکول کېږي استاد؟ څنګه؟ پریګننسي کې نازیا او میټینګ کې خو د هغسې بیا دغسې په هغسې پسې دي دا چې دي دا ډېر دغه نه دي فعاله نه دي، یعنې نسبت عموما دا ثبت شوي ده چې وټامین بي 6 چې ده د درمل په ډول سره وکارول د نازیا او د میټینګ د کمښت سبب کېږي خو دومره زیات دغه نه دي، تاثیرات قوي نه دي لکه څومره چې میټوکلوپرامایډ دي یا سنټرل اکټینګ انټي میټیک دي لکه مثلا ډوپیریډان او میټوکلوپرامایډ او یا مثلا ګریوینیټ نه دا چې دي هغه تر دې بیا قوي دي په دې خاطر هغه ورکول کېږي او هغه بیا هغوی کې کانټرا انډیکیټډ دي متاسفانه په پریګننسي کې صحیح کنه ګریوینیټ نه دي کانټرا انډیکیټډ. بل ډاکټر صاحبانو چې دي د وټامین بي 6 د کمښت څخه بچ شي رامنځته کېږي ډرماټایټس اینډ سیبوریا. د دغو خلکو په جلد باندې به معمولا ما تاسو ته وویل چې داسې یو رقم خیش غوندې جوړښتونه ولیدل سي یا رشش ولیدل سي یا دغه به ولیدل سي ډاکټر صاحبانو جلد التهابات ولیدل سي. دا کسان چیلوسیز یا کیلوسیز لري په کیلوس کې چې انګولر سټماټایټس په دغه ساحه کې ماته چې چاودي پیدا کېږي زخمونه پیدا کېږي نه ګلوسایټس لیدل کېږي لکه څه رقم چې په چشم کې لیدل کېدل ډاکټر صاحبانو وټامین بي 2 یاد مې دي. او بل نیوروپاثي لیدل کېږي محیطي ډپریشن دا کسان عموما په رواني تشویشاتو کې اخته وي کنفیوژن باندې اخته وي او یا هم سایډروبلاستیک انیمیا لري. سایډروبلاستیک انیمیا څه ته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو؟ سایډروبلاستیک انیمیا هغه ته ویل کېږي چې کله موږ تاسو په ار بي سي کې داسې اوسپنه وګورو چې هغه د هیم د جوړېدلو لپاره ورڅخه کار نه اخیسته شوی داسې یو قسم دانې پکې وي نو دانې شنې شنې چې دغه ته څه ویل کېږي دغه د ار بي سي کې دننه دې ته څه وایي سایډروبلاستیک انیمیا. دغه به څه لري؟ دا کسان سایډروبلاستیک انیمیا دلته یوه خبره تاسو متوجه یاست عموما ډاکټر صاحبانو کله چې تاسو ته د ډپریشن او عصبي مریضان راځي د نورو درملنو تر څنګ حتما یو بي کمپلیکس دوا ورکوئ. صحیح؟ ګوره اکثره یې په عصبي تارونو کې یا د عصبي حجراتو په
نارمل فنکشن کې ډیر مهم و حتما یې ورکوي ساده نیوروبیان خو حتما ورکوي بي کمپلیکس خانه ده سلبیکس زید سلبیکس ټي ویډایلین مختلف ټابلټ سره راځي دا حتما ورکوي دا یو ډیره مهمه کلینیکي نښه ده صحیح بخښش کې کلینیکي نقطه ده تاسو لپاره تاسو نو چې تاسو نفسو ته کاش اس سپورټامین تراپی څه بغیر بل شي نه ورکوي خو د عصبي ډاکټرانو لپاره پکار ده چې دوی کسې د انزیولایټکس ورکوي او کدی مثلا انټي ډیپریسانټس ورکوي سیسارای ورکوي او انټي سایکوټکس ورکوي هر شي چې ورکوي دغه د اتمن ورسره ملګری کی صحیح ښه او بل کوم وټامین ډاکټر صاحبانو فولیک اسید یا وټامین B9 او وټامین B12 د دې څخه مې قدم اخیستی ده ولې دا ډیر مهم دی او په یو باندې سم بحث ما کړی دی په کوم ځای کې هیماتولوژي کې ان شاء الله تعالی موږ تاسو به کوم ځای کې وایو هیماتولوژي کې به په دې باندې موږ تاسو ډیر بحث کوو چې میکوبالامین څه شی دی او لکټیش څخه لاس ته راځي او نه موجودیت میګالوبلاستیک انیمیا ولا مسکی فولیک اسید هم همدارنګه میګالوبلاستیک انیمیا رامنځته کوي د خیره په یو ځای کې به وایي صحیح ودانا مستقیما وټامین B7 ته یا هم بایوټین ډاکټر صاحبانو یا وټامین B7 دغه وم تقریبا پیژندل شوی وټامین د واټر سولبل وټامین د په اوبو کې د یمن حل د ډاکټر صاحبانو صحیح ده او دا هم خاص توګه سره په غذایي موادو کې ډیر زیات پیدا کیږي لکه مثلا په غوښو کې سویا بینز کې سویا پیژنئ اول اسمه تاسو یو رقم باندې د تر کارګری سویا ایگز یا کې انداګي په سپینو کې صحیح ده او دا به خبره پیاده لري ډاکټر صاحبانو دغه بایوټین واجبه خبره ده وای دا داګي په سپینو کې یو بل رقم پروتین د چې یو ته شی ویل کېږي ایویډین ولا بایوټین سره یو ځای کېږي او بل اخره بل کوي هغه بیا معنا کوي نو دا نه معنا چې تاسو هغه ته په دې ته معنا چې ما بدن بایوټین دی راپرې کی هغه یو بایوټین په نه بایوټین باندې شمار ده او بایوټین کچه تاسو خپل هر شي سره کته سي هغه خپل خصوصا خام هغه خو نه سره نه خوري هغه کې مارشه چې په خپل د بایوټین به ټول مزتللی دا خیال لري ځکه په هغه کې یو رقم پروتین ست خپل د وټامین سره یو ځای کېږي بلاکوي او هغه نه جذبېږي او که جذب سیم دنده نه تر سره کوي د بایوټین عمومي وظایف څه دي ډاکټر صاحبانو جین ایکسپریشن په حجراتو کې ډیره مهمه دنده نه ده جین ایکسپریشن څه معنی ډاکټر صاحبانو د ډي چې کله انټویسټ کېږي او جین ترانسکرپشن ته عمل کېږي دته څه وایي جین ایکسپریشن بل چې کې ډاکټر صاحبانو ګلوکو نیوجینیسیس ډیره مهمه ده لغیر کاربوهایډریټي موادو څخه د ګلوکوز جوړیدل یا د کاربوهایډریټو جوړیدل ته چې وایي ګلوکو نیوجینیسیس په یینه کې عموما دغه کار د بایوټین په موجودیت کې کېږي د شحمي اسیدونو جوړیدل دا هم د بایوټین په نتیجه کې کېږي صحیح کټابولیزم اف امینو اسید سچ از لیوسین د ځینې امینو اسیدونو په کټابولیزم کې دا دنده لري بل ډاکټر صاحبانو د کاربن ډای اکساید د کیریئر په ډول سره کار کوي په خاص توګه سره د کاربوکسیلیز انزایم سره دغه مرسته کوي صحیح شامل ډاکټر صاحبانو که چېرته بایوټین نه وي یعنې د دې په ډیفیشنسي کې به موږ تاسې په کومه ناروغۍ باندې اخته شو ډاکټر صاحبانو منټل نیورولوجیکل سیمپټم به موږ تاسې لکه هیلوسینیشن دا خلک به غلط فهمي لري هیلوسینیشن ما تاسې مخکې په دې باندې خبرې کړې ډپریشن به لري پارستیزیا به لري انورکسیا به لري نازیا به لري زړه بیا بد کېږي نه او بل شی د ډاکټر صاحبانو ډرماټایټس سبوریک یا سکیل ډرماټایټس به لري سبوریک ډرماټایټس ما تاسې مخکې در وپېژندل شي بدن یې لکه رژېږي چې خصوصا پوست یې او په ماشومانو کې به چې لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو هایپوټونیا الوپیشیا اینډ رش نیر د ایر د غوږو دغه خوا ته نږدې دغه وي رش وي یو قسم دانې پرې ختلې وي او عموما دا څه وي خو موږ ورته وایو تاسې څه ورته وایاست تاسې دا فکر ته یو بل شی وایاست یا تاسې فکر نه ورته وایاست شو کټای ښه سر چې خلک دې ته هم کټای وایي چې دغې دا شیطان چې نه دا ماشومان بیچارهګان کټیان دي ټول صحیح ښه بل اخري وټامین فکر کوم دغه یو د فلوونایډ او دغه دوه پاتې دي ډاکټر صاحبانو یو کولین ده کولین ډاکټر صاحبانو له نامه څخه یې معلومیږي کولین دا هم ډیر یو مهم بي کمپلیکس وټامین ده چې دا په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو پریکرسر ده چې شي د اسیټایل کولین
او اسیتایل کولین خو پیژنئ چې یو نیورو ترانسمیټر ده دا د یوه پریکرسر ده، یعنې دا چې موږ تاسې وخورو بدن ته ځي او له دغه څخه اسیتایل کولین جوړېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ دا په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په ځینې غذایي موادو کې شته، لکه مثلا هګیو کې، د هګیو په سپینو کې نه، په شیدو کې، په غنمو کې او یا هم په غوښو کې. صحیح؟ کولین چې د ډاکټر صاحبانو دا هم خوشبختانه چې په وینه کې هم جوړېږي، لکه بي کمپلیکس خاندان څخه B3 هلته جوړېدل، یعنې یاسین په یاد مو ده. فیزیولوژي له نظره د کولین دندې څه دي ډاکټر صاحبانو؟ د حجراتو انټیګریټي او یعنې د حجراتو د سټرکچر د ثبات ساتل او یا هم د هغوی د نارمل ممبرانو د حجراتو د غشاو او د هغوی د شکل د ثبات ساتلو لپاره دا ډېر یو مهم وټامین دی ډاکټر صاحبانو. بل ډاکټر صاحبانو دا چې ټرانس ممبران سیګنلینګ پتوي د حجراتو څخه چې د سیګنلونه تیریږي په حجراتو کې مستقیم موږ پوهېږو چې مختلف سیګنلونه تیریږي او دغه سیګنلونه معمولا د څه شي په واسطه باندې کنټرولېږي؟ د کولین په واسطه باندې. بل ډاکټر صاحبانو دغه څه دنده لري؟ کولینرجیک نیورو ترانسمیټر اسیتایل کولین په ډول سره کار کوي. ما تاسو مخکې ویل بل شی کوي ډاکټر صاحبانو میټابولیزم اف لیپید اند کولیسټرول، د کولیسټرول او د لیپید په میټابولیزم کې لاس لري. او ډاکټر صاحبانو دا که چېرته مثلا په غذایي موادو کې نه وي، صحیح؟ که په غذایي موادو کې نه وي نو بیا به کومې ستونزې رامنځته کړي؟ فټي لیور رامنځته کېږي په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو. او همدارنګه ولې فټي لیور رامنځته کېږي؟ ځکه چې د لیپید او کولیسټرول میټابولیزم صورت نه نیسي. بل سکیلیټل مسل ډیمیج او عموما CPK د دغو په وینه کې لوړه شوې وي. صحیح؟ CPK پېژنئ؟ کریټینین فاسفوکاینیز CPK دغه لوړېږي په وینه کې دغو کسانو. فلاواناید تر ټولو اخري وټامین د دې بي کمپلیکس او نور موږ تاسې وټامینونه ختم کړل. فلاوینایډز له نامو څخه یې معلومېږي ډاکټر صاحبانو دا عموما داسې وټامین ده چې په اکثره سبزیجاتو کې لیدل کېږي. عموما په میوه‌جاتو کې دا د ګل خاص شکل، د میوه‌جاتو خاص بوی او د یوې خاص خوند دا د څه شي په واسطه باندې وي؟ د فلاواناید. تاسو پوهېږئ د دغه ګل څخه هم سړی ښه راځي، د بوی څخه هم سړی راځي، د خوند څخه نه وایي شیدې خو نعمت یې که غوړې نه پسې پیولې نو نعمت الله سي. دا د دغو سبزیجاتو او یا هم د ګلانو او یا مثلا د پلانټس په دغو شیانو کې دغه عموما لاس لري. صحیح ده چې د ګل مالتو رنګ ده اکثره او خوند ده د میوه‌جاتو او بوی خپل خاص بوی هغه د فلیونایډز په نتیجه کې وي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ او په اصل کې دا ډاکټر صاحبانو له دې څخه فلیونایډ څخه چې جوړېږي زموږ تاسو په بدن کې پولیفینولز فکر کوم دې فعاله حالت ده او دا نوی پیژندل شوی وټامین د ډاکټر صاحبانو ډېر نوی پیژندل شوی ده، خو دا ثبوت شوی ده چې دا په بیریز کې بیري پیژنئ چې خوړل کېږي. یو رقم میوې دي لکه کوچنۍ سرې سرې لکه بیري په پاکستان کې شته، لکه الوچې ونې. الوچې څه ده؟ الوچه خو ډېره غټه ده، دا داسې وي لکه تو د زمیني غوندې کوچني کوچني یو شی بیري ورته وایي. پاکستان کې ډېر شته. ګریپس انګورو کې، په سیب کې او بل بروکولي کې لیدل کېږي. اونین کې بروکولي داسې یو شی ده لکه بروکولي چې بروکولي داسې یو شی ما لیدلی و لکه دغه داسې شی ده کاو غوندې یو شی ده یا لکه ګوبی غوندې یو شی ده چغندر ته وایي ده بروکولي ولا خجغندر ته وایم صحیح ده. اونین کې لیدل کېږي او لیګومز کې. ګور دغه لیګومز اوس راغله ډاکټر صاحب. دا لیګومز په اصل کې هغه شی چې دانې لري لکه مثلا لیګومز په مجموع کې ورته ویل کېږي. لیګومز څه ته وایي؟ لکه دال، لکه نخود، لکه لوبیا او دغه شی چې پکې دغه لیګومز وایي په صورت عموم کې. نو په دغو کې دا لیدل کېږي او د دې دنده چې د ډاکټر صاحبانو انټي اکسیډنټ تاثیرات لري او سیګنلینګ پتوی د حجراتو دغه هم لکه کولین غوندې سیګنلینګ پتوی کې رول لري. او د دې ډیفیشنسي ډاکټر صاحبانو دا یو نوی پیژندل شوی وټامین ده، تر اوسه پورې لا تر تجربې لاندې ده. ممکن د دې کمښت مختلفې ستونزې رامنځته کړي او په کلینیکي ډول سره تر اوسه پورې په حیواناتو کې تجربې لاندې وای کېدای شي چې خلک په دې ان دي که د دې کمښت په ځینې انسانانو کې ولیدل شي نو کېدای شي په هغو کې نیورو ډیجنریټیو ناروغیانې ولیدل شي، اوسټیوپوروسس او یا هم په ډیابیټس باندې وایخته شي. چې عکس پیدا کړي. صحیح، ډېر مهم ده. دا یوه نظریه ده، ثبوت شوې نه ده. اخري سلاید د ډاکټر صاحبانو چې هغه منرالونه دي ما تاسو په اول کې ویلي. اخري سلاید ده. صحیح ډاکټر صاحبانو موږ تاسو مختلف وټامینونه ویل، واټر سولوبل، لیپید سولوبل، د هر یو دندې مو ویلې،
خو د دې ترڅنګ منرالونه هم د پام وړ دي لکه موږ تاسې پوهېږو موږ تاسې په بدن کې مختلف داسې منرالونه شته چې په ځینو باندې موږ تاسې بحث کړی ده اکثره یې مثلا څه کار کوي ډاکټر صاحبانو د انزایمونو مهمه برخه جوړوي ځینې بیا د کوفاکتور په ډول سره کار کوي ډاکټر صاحبانو لکه په خاص توګه سره مثلا کلسیم فاسفورس موږ تاسې پوهېږو د ویټامین ډي په وخت کې په یاد مې ما تاسې ته وویل آیرن کاپر ایوډین زینک سیلینیم منګانیز نیکل کرومیم او داسې نور فلورین دا هر یو مختلفې دندې لري خو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو که په هر یو باندې موږ تاسې خبرې وکړو نو دونه نه وخت شته او موږ تاسې مخکې ورباندې خبرې کړې انشاءالله تعالی په مربوطه فصلونو کې به حتما خبرې ورباندې کوو صرف دلته دغه یو څو دانې ما تاسې سره اخیستې دي چې د دغو کمښت ځینې ناروغۍ رامنځته کوي مثلا آیرن که نه وي اوسپنه نو موږ تاسې به پر څه شي اخته شو مایکروسایټیک هایپوکرومیک انیمیا سسترو کرویات کوچني وي او رنګ یې کم وي کلشیم که نه وي ډاکټر صاحبانو نو د هډوکو ماس په کم سي او اوسټیوپوروس باندې باخته شو فاسفورس که نه وي ریکټس او په غټانو کې اوسټیوملیشیا کاپر که نه وي ډاکټر صاحبانو د عضلاتو کمزوري نیورولوژیکل ډیفیکټ انیمیا او د ودې تاخیر په کوچنیانو کې ایوډین که نه وي ګایټر باندې اخته کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده او یا هم کرټینیزم باندې اخته کېږي زینک که نه وي ډاکټر صاحبانو وده به کمیږي او انسان به اولاد نه کېږي الوپیشیا او رشتان به یې خیږي د انسانانو رشتان خیږي صحیح سیلینیم که نه وي کارډیومایوپاتي لیدل کېږي او د عضلاتو ډیجنریشن لیدل کېږي فلورایډ که نه وي د غاښونو چنجان چې تاسې ورته وایاست ډینټل کریسس عموما د غاښونو د نارمل وظایفو یا د نارمل شکل یا د نارمل جوړښت لپاره ګوره فلورین ډېر ضرور دی چې باید سړی په اوبو کې واخلي او یا که په اوبو کې نه په ټوټ پیسټ کې باید استعمال سړی منګانیز موږ تاسې پوهېږو که چېرته نه وي ډاکټر صاحبانو دغه څه کار کوي ګروت په دغه وخت کې هم صحیح نه کېږي او سکیلیټل مسل ډیولپمنټ نه کېږي او بل چې د ډاکټر صاحبانو هغه شی ده مولیبډینم ته که چې د سره کم سخت نوم یې ده دا چې دغه که چېرته نه وي نو موږ تاسې به په ډېرو شدیدو نیورولوجیکل انومالیو باندې اخته شو اوس ډاکټر صاحبانو خبره دا ده چې ویټامین بي کمپلیکس واټر سالوبل ویټامینز موږ تاسې ویل د ویټامین سي په شمول سره او موږ چې شی ویل لیپډ سالوبل او منرالونه نو خبره دا ده چې ویټامینونه د اکثره چې موږ تاسې ویل چې کمښت یې وي ما تاسې ته دا خبره ونه کړه د دغو ټولو موادو کمښت چې موږ تاسې احساس کړو نو څه به کوو د درملې په ډول سره خوشبختانه چې دا ټولې پیدا کېږي دا ټول ویټامینونه چې ما تاسې ویل دا ټول درمل تنه او کمباین شکل سره پیدا کېږي صحیح حتی ځینې په امپول فارم کې پیدا کېږي او ځینې په ټابلیټ فارم کې نو تاسې همدغه تجویز کوئ خوشبختانه دا چې د ویټامین بي کمپلیکس خاندان هایپرټوکسیسټي بخښش د ټوکسیسټي یا هایپردوز هم تر اوسه پورې نشته صحیح یا اووردوز چې ورته وایي نو معلومه خبره ده چې تاسې کولی شئ چې کم تر کمه د 3 میاشتو لپاره یې ویټامین تراپي باندې واچوئ ځینې کسان صحیح او د دې ترڅنګ دغه منرالونه هم د یو څه وخت لپاره ورسره ورکړي بده خبره نه ده په خپل سپیسیفیک دوز سره له خلکو سره به مو ډېره مرسته کړې وي سټاپ د ویډیو